رب العالمین د مسلمان د عبرت لپاره په قرآن حکیم کې د حضرت نوح علیہ السلام واقعه بیانوي. په ډېرو ګڼو سورتونو کې په مختلفو ځایونو کې الله ذوالجلال دا واقعه ذکر کړی ده. هغه بندگان چې د الله نه لري دي او سرکشه خلق دی، یا هغه مسلمان چې بدعمله دی، دا غي دپاره په دې واقعه کې ډېر لوی عبرت دی. حضرت نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نه تقریبا څه د پاسه 1000 کاله وروسته راغلی دی. بعض علما 1026 کاله یادوي، څوک 1013 کاله یادوي، څوک کم و بیش، خو تقریبا د دې زمانہ د آدم علیہ السلام نه 1000 کاله پس وا. او علاقه د نوح علیہ السلام د دجلې دریاب او د فرات د دریاب په دې مینس کې یو لوی وادي ده. د دې بغداد نه شروع شوی د دیار بکر وتوي، د دجلې او د فرات دریاب مینس دی او د بغداد او دیار بکر دا دی مینس کې ډېر لوی غرونه دي. د هغې غرونو په مینس کې دا یو اوږده علاقه تېره شوې ده. د عراق د موجوده عراق چې دی دې علاقه کې دا زمانه تېري دا علاقه وه. دې کې نوح علیہ السلام پاتې شوی دی. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی، ځکه دنیا چې رب العالمین هغه وخت کې کوم کافران غرق کړل، نو بیا د دنه الله دا دنیا روانه کړه. نسل الله د نوح علیہ السلام او د هغه د بچو نه شروع کو. او قرآن حکیم کې خو د ټولو پیغمبرانو ذکر دی، د اکثرو پیغمبرانو ذکر دی، لوی چې کم جلیل القدر پیغمبران دي. خو نبی علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې دته اول الرسول وی په پیغمبرانو کې یو خاصه طبقه ده، دا غي څه خاصه ذمہ داری دي. انبیاء خو څه د پاسه 1,40,000 یا 2,40,000، په دې کې د رسولانو یو خاص تعداد 314 دی. نو دې 314 ټول بي رسول حضرت نوح علیہ السلام د قوم بت پرستو شرک به کو، بوتان به جوړ کړو، هغه ته به سجدے کولې، دا غي بوتانو عبادت به کو، او غټ غټ پکې بوتانو، 15 پکې غټ غټ بوتانو، یعوق او نصر او دا سنورم غټ غټ لوی لوی بوتان دی ساتلی ځان لوغه ته به سجدے کولې، او د خپل دنیاوی حاجتونو سوالونه او دعاګانې ابه دا بوتانو نه غوښتلې. آدم علیہ السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو، دا غنه پس حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ممکن د نور پیغمبرانو مو خدای ذکر نشتا، نو دا بت پرستی شروع شوه. اوسم ډېر خلک په هندوستان کې یا په جاپان کې یا په بعضې ملکونو کې بوتانو ته سجدې کوي. او زمونږ په دې علاقه په دې وطن هم که تاسو دا کندرات وګورئ، دې رزړو کې یا د ایساره کې یا په دې تخبې کې یا سنبدال کې شته، یا په دې ډېرو کې چې څومره دا زړې ډېرې لټوي، نو بوتان به پکې راخېږي. او د هندوانو د مشرکانو د عبادت ځای نه به راخېږي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ په دې علاقه او په دې وطن باندې د بوتانو یو دور تېر شوی دی. ځکه زړې کنډرې چې څومره لټېږي او زړې ډېرې چې لټې، نو په هغې کې زمونږ د کلي کې هم دې ډېرې کې به خلکو بوتان مونتل. نو دې نه معلومیږي دا چې یو زمانه د دې بت پرستۍ پوره رواج و. خلق کانی ته سجدے لګئی، د کانی نه ځان له یو بت جوړ کی او ډانچه جوړه کی،
او هغه تخکته پورته کیږي دا غینا غختنه کوي کنا جوړ شي نو دا غینا جوړېدو سوالونه کوي بچی ته غواړي مال ته غواړي عزت ته غواړي دا یو قمقل غوندې پروګرام شروع دی خو تاسو په دې پوهیږئ چې د دې بت پرستۍ دا بنیاد د کم ځای نه راغی د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې د پیغمبر علیہ السلام مقابله راغلی ده نو هغه هم د دې بت پرستو سره راغلی ده ابو جهل بت پرستو مشرک وته وای قوم څومره د مکې د قریشو او غیر چاپیره ټول بت پرستو بیت الله کې 360 بوتان ولاړو د صفا په غونډه بوت ولاړو د مروه په غونډه بوت ولاړو نمونه ورته خودو لات او منات او عزا او صاف او نائلا او چې کم کانه به خشتو مون تاغه به اترا شو داغه نه به بوت جوړو اوس مونږ وایو دا بوت پرست امقل قوم دی ځکه د کانی نه ځان له خدای جوړ کیه او هغه ته سجده کوي نو قمقل شو کنه د ابراهیم علیه السلام مقابله د خلکو سره چې بیا ورغه ټول بوتان مات کړل د نوح علیہ السلام مقابله دوی سره وا د نبی علیہ السلام مقابله دوی سره وا الله قرآن کې فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء توبه سره خو الله بر توبه خي بازي گناهونه پر دې حق نه ما سوا کفر کې ابم در توبه خي شرک کې ابم در توبه خي سګونا چې انسان کوي د پر دې حق نه ما سوا ممکن ده رب العالمین توبہ باسی اللہ ذوالجلال غفور دے مہربان بادشاہ دے رحمان الرحیم دے کہ توبہ دے ہوئے صلی اللہ اللہ معافی غوارم دا کفر و شرک دارد اللہ بخی لیکن کہ توبہ دے نہیں اس دے نو بیام امکان داری کہ نور گناہوں در توبہ خید اللہ نظام دے خو قانون دارے کہ لا یغفر ان یشرک به شرک بنا بخم بے توبے کے یو سڑے دا دنیا نہ لاڑو دا شرک کڑی بالکل نہ بخلی کی گی ابو طالب د نبی علیہ السلام مبارک کړی کنه څومره خدمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی معصوم یې ګرځولې په غیږ کې معصوم لوی کړی دی بیا د کافرو سره مقابله کړی دی 3 کال یو ځای کې نبی علیہ السلام په شعب ابي طالب کې بندو وسره مرګري مو کافرو په ډوډۍ بند کړی وا او بي په بند کړی وي بایکاټ وسره کړو نبی علیہ السلام او چې کوم مسلمانان زنانوي نارینوي بچیو وسره دې ټولو دا دربونه او دا کبل خوړي دومره سخت تکلیفو ماشومان به جړل نو دا زړې سپلې او سرمنه به وبو کې خټ کولې هغه وبه په ماشومان اوسکلې 3 کال د دې تکلیف دور پیغمبر علیہ السلام سره د مسلمانانو نارینه او زنانو او ماشومانو تیر کو دا ابو طالب مو سره پدې کې شریکو دا نار دم تیری کړی دا دربونه دم خوړلې دي دا کبل او دا بوټي دم خوړلې دي دا اوږي خېټه باندې گزاره دم کړی دا او په داسې نسبت د نبی علیہ السلام مبارک تربیت کړی دی لکه پلار کې د بچی او چې کله د نبوت دعوی وکړه نو د کافرونو به بچکاو ځکه نه برواره چې صدق وخی کوا زه کوی شو کافر کوی شا لیکن شرک سره بت پرسته سره د دنیا نه تللی دی نبی علیہ السلام مبارک ورته ناسته او ورته نصیحت کوي اے کاکا جی الله د پاره دا یو کلمه وایا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا یو ما دا الله رسول منا او الله یوم نو دا بت پرستی پریدا دا شرک پریدا وګوره مکوا باقی زب ان شاء الله پېښه د الله سره د جګړې کوما وګوره کدا کلمه دی ونه نو بیا لري مال علاج نه راځي اغاو مکہ سے ابو جہل ورتناستو کلمه نصیب نشوا زمونږ د توحید مذهب د الله د وحدانیت د یووالي غیر نصیب نشو او هغه شرک کې هغه بت پرستی کې د دنیا نه لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمه خدمت کړې دي نو بس عذاب به معمولی غوندې نور خلق په نسبت بکمی خو جهنم نه بچ کیږي جنت ته بنځي همیشه مدام په جهنم کې پروتي د الله رسول کم عذاب دی وې دا اور یو چپکه به ولاړی دا اور یو چپکه کزه نه وي دا اور میانس کې به پروتو د چپکه به هغه اور به دونه ګرمي چې مازغه به خټ کیږي دماغ به خټ کیږي بچ نشو ولی بت پرسته سره لاړ نو بت پرستی او شرک دا د الله پنځ خطرناک ګناه ده لوی ګناه بخل پکې بالکل نشته د الله قانون او نظام داسې دی
وایو لکه دا سړی بت ته سجدې کوي کاڼي ته سجدې کوي دا قمقل دی هغې خپل ذهن کې سوچ کوي دا خو داسې نه ده که نه چې د کاڼي نه بت جوړ کړی دی او لګیا دی هغه بت ته رام رام کوي او هغې ته سجدې کوي نه 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 دې باندې ځان پوه کوي دا د دوی چې کوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې د پیغمبرانو بچي تیر شوي دي دې قوم د هغوی فوټوان او د هغې بوتان ځان سره په دې کورونو کې ایښودي د برکت لپاره د سجدې نه کړو د هغې تصویرونه د هغې بوتان د هغې ډانچې په کور کې ایښودې تصویر سازي هغه زمانه کې جایز وه اوس منه ده احترام دپاره لکه اوس هم بعضې خلک د پلار او د نیکه او د عالم او د پیر او د نیکانو خلکو تصویرونه مسویرونه ځان سره ساتي دا ګناه ده بلکل دا تصویرونه به هغې ساتل د هغې به بوتان جوړ کړي ځان سره به ساتل د محبت دپاره د احترام دپاره او دا د دغه پلانکي پیغمبر بوت د برکت دپاره مې کور کې ایښودی دا د هغه پیغمبر زوی دی دا د هغه نوسی دی دا د هغه پیروکار دا نیک سړی دی دا الله ته نږدې دی دا عبادت ګزار دی د ډېر عبادت کړی دی د برکت دپاره او د هغه د عزت دپاره او د هغه د احترام دپاره دا بوت ما ځان سره ساتلی دی به یې ښکلاو هغې ته به یې ګلونه اچول رو رو زمانه کې تېرېدا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې رو زمانې تېرېدو سره هغې ته رکو شروع شوه هغې ته مونځ شروع شو هغوی له صدقې شروع شوې او دا بوت مې لګولی دی دا چې د کوم پیغمبر نقشه ده دې ته چې زه سجدې کومه نو دا به د دې بوت چې کوم خاوند دی کوم پیغمبر دی د دې بوت چې کوم خاوند دی چې د پیغمبر زوی دی دا بوت چې د چا نقشه ده چې هغه نیکان بندګان دي د قیامت په ورځ به موږ له د الله په دربار کې سفارش کوي اوس دقه دی کفر شو قرآن کې الله فرمایي زمونږ د مکې مکرمې د مشرکانو متعلق بت پرستو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا مونږ چې عبادت کوو د دې بوتانو د مکې بت پرستو به مونږ دی له نه کوو مونږ دی له کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی د چا نقشه ده نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له ځي که نه مونږ وایو زیارتونو له ګوره چې ځای ښه سوچ دی عبرت دپاره لاړ شئ هغې ته هم دعا وکړه ځان ته هم دعا وکړه صدقه خیرات ورته وبخه 2 رکعته نفل وکړه ورته ثواب وبخه زیارت نه غوښتل به نه کوي اوس هم زمونږ د پنجاب کې دا رواج شروع دی هغې زیارت ضرورو هغې له حیثیت ورکوه عزت ورکوه احترام کوه ګلونه اچوه سیرې اچوه پوخ یې کا غلاف اچوه آخر کې سجدې ورته شروع شوې او یو زمانه به داسې راشي دا یاد ساتئ دا زمونږ دا دور هم د بعضې علاقو ګورې دا سیسټم طرف ته روان دی نو د نوح علیه السلام زمانه کې دا بت پرستي دغې نه شروع شوې وه چې دا هغه پیغمبرانو د هغې د بچو د هغې د نوسو هغه ډانچې د هغې هغه تصویرونه ځان سره ساتلي د عزت او د احترام دپاره ابه یې ښکلول ابه یې د کټ سر ته ایښودي ابه یې لمارو کې ایښودي رو رو هغې ته کټېدل شروع شو بیا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې بیا د هغې نه بت پرستي شروع شو شرک شروع شو کفر شروع شو نوح علیه السلام الله راولېږه دا څه کوئ دا عبادت په نه کوئ هغې وی نه تا نوی دین راوړه تبلیغ شروع شو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فلبث فیہم 1000 سنة الا 50 عاما 50 کم زر کالا وطن نوح علیہ السلام نصیحتو او پلی 50 کم زر کالا کے صرف اور صرف اتیا مرگری پیدا کرد ہم غریبانان او دی بس چل کهو دی دمکی ورکول سمشا گوره او غنی وطن ندیو باسو سمشا کنی وجنو دا اللہ پیغمبر ما تاسو له یو دین راوړی دی هغه دا چې الله یو دی او چې دا کومو بوتانو ته تاسو رام رام کوئ او د کومو بوتانو سجدې کوئ د ځان هم جوړ کړي دي په خپلو لاسونو هم تراشلي دي خدای ته وګورئ دا مه کوئ دا هم د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا کفر دی دا شرک دی دا د الله لویه دشمني دی نه ګورئ ځان وساتئ هغې څه وی ته د الله رسول یې دا سره ملګري دي جنت والا دي او ما لك علينا من فضل تخو زمون پشان سړی یې کنه تو مونږ کې څه پره کته ځان ته پیغمبر وې اوسم بعضې خلک چاته وي لکه مونځ کوه زمړه ته ځان ټیک کنه ما ته څه وې ځان ټیک ما ته وې ما تا خو یو شی یو کنه چې ما تا یو شی یو ما تا کې څه فرق دې ته لګیو ما ته نصیحتونه کې او ما ته تبلیغونه کې او ما ته د دین خبرې کې قمقل سړی دی خو خیال نه دی
چې څوک د دین خبره درته بیان کړي کاغذ ستانه کمزورې دی لګونه چې یو پټې با حیثیته سړي زمونږ په دې وطن کې مالداري لږ د سپینې جامې خاوند دي لږ موټر والی بنګلې والی هسې غریب سړی هغه ته دا ویلي چې دا شه مانځله تاسو هم تپوس نشي ویلي ورته او پلانکي ته ګوره د فلانکي زوی ته ګوره ما ته وی راځه مانځله اوهو ته ما ته وی ته څه شې تا ته وی دو پیسې خدای درکړي شکل بستانه د هغه ښي د خدای په نسبت د هغې عزتمند دي دا کبر دی دا لوی ده نو د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ته وی ته خو تا مونږ کې اوس فرق نشته یو شي یو انسانان یو کنه ما لک علینا من فضل تا په مونږ څه بهتري او فضیلت خو نشته او تا سره چې کوم مرګري دي مړه دا قمقل مرګري ځان سره یو ځای کړي راځلونه بادي الرأي مونږ کې کمزوري خلک دي سرسری ذهن والا خو چې تا وته سوې داس بس مرګري شو مرګري دیم بیکار دي کمزوري دي په معاشره کې ښکته طبقه والا دي غریبانان دي تم مونږ غوندې انسان یې په مونږ څه غوړې نه څه فرشته نه مونږ ستاسو خبره نه منو او بیا به نوح علیه السلام ورته وی ګوره سم شي که سم نشوې د الله عذاب به د باندې راشي نو پیغور به یې ورکړه فأتنا بما تعدنا ځکه نه هغه عذاب دې راوله که ځکه نه هغه الله ته دې ووایه چې د عذاب خو به مونږ راولي دا به بیا پیغور ورکوه ذکر طالبانو ته ویم د نوح علیه السلام د ډېر لویړه خاوند د ډېر لویړه مونږ خو په پوټې خبره تنګ شو معمولي خبرې قسم دې څوک دویمه خبره نشي برداشت کولی 900 کاله د قوم دا خبرې برداشت سلم نه 900 کاله عمرونه هم زیات چې پوره تنګ شو مرګري به ولوال نوح علیه السلام له دمکې ورکولې د هغه بېعزتي به یې کوله د مرګرو بېعزتي به یې کوله او چې د دین د الله د یووالي ته کله دعوت به د ورکاو نو کله به یې غوږونو یې ګوتې ومنډلې ټوکو د پاره چغې به یې جوړې کړې غوږونو کې ګوتې به یې ومنډلې تاسو یې مونږ خو نه ده ځان لاسې مری ستړی کوه نو څه پې رب العالمین ورته وي داسې کار وکړه بس یو کشته جوړه کشته جوړه مونږ به درته ګورو زمونږ د نګرانۍ لاندې زه به درته چل ښیم چې داسې کشته جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه او دین تنگ شنو چې تنگ شنو د الله په دربار کې سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه چې د کافرانو کور پرې نه دی کافران خو ځکه چې کور یې پرې نه دی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يريدوا الا فاجرا كفارا الله کدا اوس نور پرې دی دا کینسر د کینسر په وجود کې خوريږي نو زما دا نور اتیا مسلمانان په دوی یریګم دارا نه وانړی دوی کې خدای ایمان څه نشتا خدا نور اتیا نه وانړی دا خو مرض دی خوريږي ولا يريدوا الا فاجرا كفارا کله چاله کې دا راشي جزا بچي به مسلمانان شي کړه نصیب مسلمانان شي الله 900 کاله مې د دوی هغه بچي مولید د دوی نصیب مې مولید د سپیره بچي دي چې ته د سړی زوی ته پیدا نشو چې ته پیدا کېږي دې د پاس آرامیان چې نوسیه دي هغه دوی نه زیات کافر دي چې کړوسیه هغه دوی نه زیات کافر دي ولا يريدوا الا فاجرا كفارا چې پیدا کېږي ته هغه ټول کافران فاجران دي پروردگار بس خلاص مې کته تبه کنو 900 کاله لمه په ستړی شو الله په ښا کیشته جوړو اونې به راکټ کولې سره د ملګرو کیشته روان شو دي چې برال ښا اوس پورې پیغمبر شو تر کار شو ټوکې جوړ شو تا چې پیغمبر ټول تر کار شو دا راشه خلک به ولا راوستل وګورئ کنه موږ نه چې دا دروغ پیغمبر دی پیغمبر دی ته وای اخو الله سجدي عبادتونه کوي ته خو تختیر پرې کېو دا غینا تختی وباسي ونه نو کیشته جوړه دا څه جوړه وې دې نه کیشته جوړو منو په کیشته بس کې په پتا برته ولګي دې ساده ته ګوره کیشته په کال کې د دې په دریاب کې جوړه د فرات دریاب کې جوړه کینو په اوجه په کیشته دې سکای په اوجه لګیا دې کیشته جوړه
خبه خندل ور پوره دی بو ته نن خو تاسو مونږ پورې خان دی خو یو ورځ براشي ان شاء الله چې بیا به مونږ تاسو پورې خان دی پته به مو لګي خیر دی دا الله حکم دی او راشه نوح علیہ السلام ته مونږ نه وی چې دا نه پوهې دي سرسری نظر والا خلق دی وسره په اوچ میدان کشته جوړي کشته په اوچه ګرځي دی پای دی کنه دا په دریاب کې ګرځي یو کتاب کې مې کتل دا کشته تیار کړو ډېر وګړه کشته 300 غز وګړه 300 غز او 10 غز اوچتا یو عظیم شان کشته جوړه کړه ندی براتل پکې به دسماته کو یو دې به متیاله کولی یو دسماته به کو د حیواناتو دا سوټه او ګندګي راستلې پکې غردولې نوح علیہ السلام الله ته فریاد وکړي یا الله دا اوس په مصیبت وړي کشته جوړو ما چې سار راشم دا سپیره پکې زمو مخکم لګیا دي متیازه کوي او د شپې پکې ګن وروړي او غل وروړي او سوټه وروړي هم پکې غردي دې سره الله سوکم اوس کشته جوړه کوم او پاکه کوم کشته ولا ټوله د متیازو نو د ګن او د ډیران نه ډکټلا رب ذوالجلال کی سکی قسم پا اللہ کا چا پا ذہن کی تیری اللہ چی سوکرو نیسی سوکی تخلاصو نیسی اللہ ویتا کشتے جوڑا زما کار دا من پدی بے پاکو دلا دا سی پہ دلا نا پاکو دا بزک پر شدوی پوشا خود تا کشتے دیارا نوح علیہ السلام کشتے جوڑا کسنگ متا اللہ وی او دی راتلل او دی با پوری خنداگانم کولی ترکان شو خنداگانم بهم کولی پاوچا کشتے جوڑا او پکی با دسماتیم کول ورکوٹے او لوے او طولے دا گنڈا ککڑا او اعلان کړو قوم چې بل سوق به بل دی او دس نه ماتي رکوټه د کلوي لري چې چاله مو دس ماتي ورشي که ماشومي کلوي ټول به د کشته لراځي دا تاسو فلش او دا تاسو او دس ماتي دی رب العالمین په بیماری ولګوله داسې بیماری په ولګېده چې ټول خچن شو دانی په راوخته نه نه کې په راوخته په جبو کې امدانی راوخته او په لاسونو هم راوخته په وجود کې هم راوخته لګیا دي علاجونه کې نه جوړېږي شپې یو کس راغلی د کشتې په غاړه ناست او دسمات یې کو پکې ور پرېوتی دی چې پرېوتی دی په هغه اوبو موبو کې دانې ریستی دی تلې دي لمبلې دي چې څو ورځې تېرې شوي دي سړی جوړ شوی دی ټیک شو هلکه زه خو جوړ شوم په څه جوړ پې کشتې کې پروت یو بس د شپې به یو تو پکې بیا غوټه واله بیا دروازې به تلل او په کشتې په هغه اوبو کې به غوټې واله او جوړېدل به هلکه لا جبې او غوږونو کې دننه او ګېډه کې دننه هم تکلیف دی پسکې که نه الله نظام سره خو څوک مقابله الله سره کولی شي نشي کولی که د نمرود پر سپیمه کې رکوټې غوندې ماشي وردننه که رکوټې ماشي وردننه ابره په دې دغه کې ناستو نمرود له دا سزا مقرر شوه چې دلته کې به درد او تکلیف پاو داروګانو باندې کار نه کېده اپریشنونو زمانه خو ونه نه ماشي دلته کې ناست دی ګوډ ماشي لا بعض علما وایي یو سړی ځان ته کېنوي په سپړه چپېړه مې دا دی وښه چې هغه نوکر به ډباو نو ټیک به و چې هغه به ډب لرې که نو بیا به پې تکلیف او درد راغی دی کې مردار صاحب هغې ګن ته ونختل هغې سکه پکې لمبل با په سپېمو کې وردن نه کوه سترګو کې وردن نه کوه غوږونو کې وردن نه کوه کشتۍ پې مکمل پاکه کړه لکه بیا هم دانی دی را باندې کشتۍ خو که هغه څه خلاص شو نو د بار نه به یې اوبه راوړې او هغه به پکې اچولې ودرېږه چې اوس یې سمه وویندي د بار نه به یې اوبه راوړې هغه کشتۍ دیوالونه به یې پینځل او پاکول به هغې نه چې به کمې اوبه دغه کېدې په هغې به یې بیا څکلې به او په هغې به یې لمبل نوح علیه السلام ته اوس تماشه کوه ته ورته ګوره دوی به دا خپل غول په خپله خوري اوس دا خپلې متیادې به په خپله څکېږي دا ګند خلق دی پرې دا ګند په خپله پاکوم په جبو به د کشتۍ هغه دیوالونه سټل او جوړېدل به کشتۍ چې کله تیاره شوه بیا اوس داسې کار وکړه چې باس ملګري د ټول کشتۍ ته خېجه وه 80 کسان تقریبا او دا څومره حیوانات چې دي په مخ د ځمکه د دې نه یو جوړه نیسه او کشتۍ کې اچوه هغه جدا جدا خانې جوړې کړې وې الله د حیوانات به څنګه چومې تاله به په خپله اواز ورته وکړه ټول په خپله بدله راځي یو نر او یو ښځه ښي لاس له به د نر راځي او ګس له به د ښځه راځي کشتۍ ته وروله
په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات د الله په حکم ټول را جمع شو ورته یو نه نر او بل نه ښځه کشتۍ د هغې نه هم ډکه کړه یو جوړی پکې واچوله په خپل هم کشتۍ ته وختل اتیا ملګري هم کشتۍ ته وخېجول د الله نه سوال وکړو قرآن حکیم کې الله فرمایي وفارت تنور هلته کې یو ښځه و هغې تنور کې اور بل او لاندې پکې اوبه راووتې الله ښایي چې د اور په ځای کې زه اوبه راوښکې شم چې اوبه څنګه راوخوټ کېدلې هغې اواز وکړو تنور کې چینه راوخته اوبه راوختې مرګ ورته ویې خېجئ بس قرآن حکیم کې الله فرمایي موږ حکم وکړو اسمان ته چې اوبه راپرېږده ځمکې ته هم حکم وکړو چې چینې دې رابرسېره کړه اسمان نه بره بارانونه شروع شو ځمکې خپلې چینې راخوشې کړې او سیلاب راغی سیلاب راغی کشتۍ خو اوچه ځمکه واغېته اوبه رالې کشتۍ پکې اوچته روانه شوه د نوح علیه السلام زوی د کنعاني نوم دی نوح علیه السلام ورته واقع یا بني ارکب معنا بچې راشه موږ سره سور شه دا قوم ملګری و او د سوی نه بابا تاسو سره نه خېجم سآوي الى جبل یعصمني من الماء دلته غلوی غر دی جودي زه به هغې ته وخېجم ځان به د اوبو نه بچ کړم تاسو سره نه خېجم ولا عاصم اليوم من امر الله د الله د حکم او د الله د عذاب نه هېڅوک جودي غر باندې ګورې بچې نشي بچ کېدی راځه راله ګورې مه کوه او زوی ورته وایي نه بابا تاسو سره نه ځم زوی د قوم ملګری دی په دې سوچ او فکر کې دی او مضبوطه چپه راله او زوی ته یې خوا یوړه دا زوی بیا هم انسان ته خوږي بچی وي که نه لخت جګر ورته د زړه میوه چې څنګه یې ته یوړه نه وایي الله ذوالجلال ته سوال وکړو یا الله ان ابني من اهلي دا خو زما بچی دی ادې راله غرق کړ اخو غرق شو تباه شو اوبو یوړه فانه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح دا ستا بچی نه دی دا بد عمل دی چې نیک عمل نو ستا بچی دا بد عمل دی زموږ علما وایي که نه وایي که نسب بچ کولی شو د نوح علیه السلام زوی بچ کړ که نسب بچ کولی شو نو ابو طالب به بچ شوی نوح علیہ السلام که نسب بچ کولی شو د لوط علیہ السلام ښځه وبچ شوی لوط علیہ السلام بچو ښځه یې لاړه قوم سره تباه شو نوح علیہ السلام بچو زوی لاړ دریاب اوبو یوړو د نبی علیہ السلام مبارک ته وګوره ابو طالب ته ابو لهب ته وګوره ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډۍ باندې کله لومبی آواز وکړو نو دا آواز کوي اے فاطمه خپل لور ته آواز کوي اے فاطمه د الله نه ویریږه که د الله نه ونه یریږې او د الله غضب در باندې راغی نو ګورې زما لورې خو زه نشم بچ کړو اے صفیه د پیغمبر ترورې خپل ترور ته آواز کوي د الله د عذاب نه ویریږه که د الله د عذاب نه بچ نشو د الله قهر در باندې راغی ګورې د پیغمبر امستار واریم خو ګورې زه نشم بچ کړو نسب فایده ورکوي خو په هغه وخت کې چې دا دواړه مسلمانان دي پلار نیک سړی دی او زوی مسلمانی او زوی هم نیکي دغه پلار دعاګانې دغه پلار برکتونه هغه له څه نه څه په دنیا کې هم فایده ورکوي په آخرت کې هم ورکوي خو چې بچی بدعمله شو کافر شو یا بدعمله شو خپل عمل یې خراب دی نو د پلار یا د نیکه یا د رو یا د تربور په عمل ګور نه چې خلاصېدی څوم د بعضې خلکو د عقیده ده تاسو ګورئ که نه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي مونځ نه کوي نه جي نه زه خو د بابا دغه یم منجور یم بس بابا به ما بچ کوي بابا به ما رسوي دا غلط سوچ او غلط عقیده ده ګوره خپل عمل کړي ښه شو خپل عمل نو کامیاب دی او که خپل عمل دی خراب او برباد شو قسم دی ګورې که د بل په عمل خلاص شي دا حقیقت ویم حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان شپې پاسولې نه شپه کې هغه شپه عبادت کوي حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ دواړو پسې بد شپې ورغه راپا بیسو هغه شپه الله ته عبادت شروع کړ نو که بچلارم نیکی زویم نیکی دواړه مسلمانان دي بشکا دا بزرگ پلار دا عالم پلار دا نیک پلار دی بچو ته فایده رسوي دا الله په حکم وایي فایده دی چې دنیا کې الله ول نیکی ورکی آخرت کې دا غفلار د برکت نه الله وسره امداد وکړي او کله د خپل عمل برباد دی او تباہ دی د غفلار نشي بچي
او د نوح علیہ السلام زوی ولی غرق شو، ولی کافر شو؟ علماء لیکي د خراب صحبت توجه نه. د نوح علیہ السلام سره به نه کېناستېده او د هغه کافرو سره به مجلس کو. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. که نیکانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به نیک کی، او که بدانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به بد کی، خراب به کی. خ مجلس هم اثر لري او بد مجلس هم اثر لري. اب پلیتو سره او غلطو سره کېناسته ده، پلیت شو غلط شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ولید په درون نظر ګورو، او قرآن حکیم کې رب العالمین متپدرون نظر ګورو. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. اے پیغمبرا کوم صحابه چې تاسو سره د حدیبیه په مقام کې بیعت وکړه ته خوشاله. قرآن حکیم کې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. کم خلق د پیغمبر مرګري نبی علیہ السلام مبارک، نو اغي د کافرو مقابله کې سخت دي، په مسلمانانو رحم کوي. د سجدو نخي په تندو لګېدلې دي. الله دې د خپل صفات ما په تورات کې ذکر کړی دی او په انجیل کې هم ذکر کړی دی. صحابه الله صفات کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا صحابه الله نه خوشاله دي، الله رضوی نه خوشاله دي. دا ولي صفات کوي صحابه وتولي وي لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی، مرګرتیا وسره کړی. دا خو عامه خبره ده. کله نیکانو مجلس کې کېناسته نیک بشي، کله بدانو مجلس کې کېناسته بد بشي. مولوی صاحب خدای پاک وبخي هغه یو خبره کوله د خلیل شیخ الله دې وبخي څنګه دې کړو نیک سره، او د حاجی صاحب حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه دا مرید خلیل شیخ وایي چې حاجی صاحب ته یو ځل لګیو چې حاجی صاحب چې ستا په مجلس کې مونږ ناست شو کنه، نو بس اولیاء یو بزرګان او چې ستا د مجلس نه راپاسو نو نیکان یو، او چې بیا په لاره کور ته روان یو مسلمانان یو، او چې کور ته ورسو نو بیا راته پته نه لګي څه شي بیا راته پته نه لګي څه شي. دا دغه مجلس سری چې چاته نږدې شو د هغه اثر به کې پیدا کېږي. د ګلاب ګل ته راوړی د جیب کې واچو لږ ساعت یې کېده او بیا وغورځوه، نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبويي به کوي. د کافرو دا سپینه ګولۍ راوړه او بکس کې واچوه، دا سپینه ګولۍ، او بیا د جامې راوباسه یو شوارو دو شوارو د بلې د هغه جامونه د کافرو هغه بوی دي. دا ګولۍ د کافرو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې، د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې. که معمولی غوندې ګندګي د پنسې پورون خطا نه هغه پنسه بدبویي کوي. نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړي مجلس کې ته کېناستې نه به اثر نه کوي. دا پوړ په دې جومات کې پروت دی، دا پوړ به څوک یوسي او د ساروخ پوته به یې واچوي. دا لوغه چې کومه په دې جومات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي، په اوبو کې وغورځوي، یا تیلې ورته ورته کړي هغه یوریم والا اوبو کې غورځوي. مونځ پې شوي دي، جومات سره یې ملګرتیا کړې ده. دا دغه راځي د جبو ته ځي او د هغې نه لوښې راوړي او هغه د ساروخ پوته اچوي. ځکه نو دا خو یو سره ساروخ پوته واچوي. دا کڅوړه چې دا قرآن شریف ته لګېدلې ده دا رومال دی که نه، څوک به پې پوزه سوڼ کړي ځکه او غټه بې ادبي ده، غټه بې ادبي، غټه بې احترامي. د قرآن شریف بې ادبي دې وکړله. ولې د دې کڅوړې قدر عزت به کوو، که خیره نه شي اوبو کې به غورځوو. د قرآن سره صحبت کړی دی، ملګرتیا ورسره کړې ده. نو که نیک سره دې صحبت وکړو او ښه خلکو ته نږدې شوې، یو بزرګ و چې د پخوا نیک سړیو نو خپل استاد له لاړ وې صاحب یاره کې مې وسوسه غوندې وې دا هلک ومه، نو ما نه یو ښځې یو زنانه د ناروا مطالبه وکړه، ما چې نه ګناه نه کوم، ځان مې ښه کلک کړ. پکې شپېته او یا کاله تېر شو، بوډا شوم، اوس مې د زړه کې دا شیطان وسوسې غورځوي چې ګناه به دې کړې وه، توبه به رښتې وکړه. هغه وخت تیاره ګناه وراته ما بالکل نه کوم، قطعا را ګناه نه کوم. او اوس هغه ګناه نشته، وړه کې مې دا وسوسې راځي یاره دا ګناه به دې کړې وه، خیال توبه به دې ایستې وه که نه. دا ولې
هغه زمانہ کې عبادت کم اوس عبادت هم زیات دی او دا وسوسه راځي هغه استاد ورته وی ټیک تا وی ولی وی هغه زمانہ نبی علیہ السلام ته نږدې و اوس د زمانہ یو شپې ته کال د پیغمبر علیہ السلام نه لري شو کنه زمانہ پاکه وا پیغمبر علیہ السلام ته نږدې وا بجلی ته چې څومره کم از مکه نږدې وي هغه مر روخانه او چې د بجلی نه لري چې نو تیار پکې زیاتېږي زمانہ نبی علیہ السلام ته نږدې وا پاکه ورستا ګناه تړه نه کېده زمانہ لري شو نو ګناه ته دی لکې خیر القرون او توحید نبی علیہ السلام زمانہ د صحابه زمانہ او تابعین زمانہ نو چې نیکانو سره علماء سره پاکانو سره بزرگانو سره کېناستې هغوی سره نږدې شوې د هغوی اثر به د باندې پرېوځي او که د هغوی نه لرې شوې د هغوی اثر به د باندې نه پرېوځي پوډریانو سره کېنه پوډري به شي او در باندې خامخا اثر کوي جوارګرو سره کېنه جواري به کوي غلطو سره کېنه غلط به شي نیکانو سره کېنه پاکانو سره کېنه چې هغوی کومې د دین خبرې کوي الله به دیندار او نیک به کوي د نوح علیہ السلام بچې کنعان دا هغه پلار سره نه کېناسته دا هغه اتیو مسلمانانو سره نه کېناسته او هغه بدانو سره هغه پلیتانو سره او کافرو سره ګرځېده الله ذوالجلال نوح علیہ السلام نه زورونه ورکوي فلا تسألني ما ليس لك به علم ورې بې سوچ او بې پوهې ما نه تپوس سوالو نه کوي د هغه بچي تپوس کوي خو د بدانو ملګری ظاهر کې خو ستا بچو خو په حقیقت کې ستا د اسلامي او روحاني بچې نو دا غوی سزا به ورکوم کوم چې دا قوم سزا الله بس ما چې کما خبره وکړله او سوچ مې نه وکړې پروردګاره په هغې مه ونیسه توبه وباسه الله پیغمبر دی راله پې چپه او زوی یې ورته خوا غرق کړه د نوح علیه السلام کشتۍ په اوبو کې په هوا شوه ویلي که نه ان تسخروا مني که تاسو ما پسې نن خاندې او ټوقې را پورې کوې چې ترکان شو په وچه کشتۍ جوړئ فانا نسخر منکم یو زمانه به راشي بیا به در پورې مونږ خاندو او واقعي چې کافر ته الله عذاب ورکوي مسلمان ورته ګوري نو خامخا ورپورې خاندي شپږ میاشتې کشتۍ جناب په اوبو ګرځېدله شپږ میاشتې بارانونه و اوبو ځمکې راوغوټ کولې اسمان نه اوبه را پرېوتې او شپږ میاشتې مکمل سیلابونه بیږي شپږ میاشتې الله داسې کړل چې د هغوی هغه وجودونه او د هغوی هغه هر څه تباه او برباد شو او دا کشتۍ د چکر لګی راله د بیت الله مکې مکرمې ته الله دا کشتۍ راورسوله او تاویږي چپې وی او بعضې مفسرینو لیکلي چې د بیت الله هغه خدای پاک اوچت هغه بیت الله دغه دی باندې هم لګیا دي اوبه تاویږي د بیت الله خواله چې کشتۍ راله وي اووه چکرې هم پکې ولګولې په هغه فضا کې پې رب العالمین اووه چکرې هم ولګولې بیا هغه کشتۍ رب العالمین بوتله هغه عراق ته هغه د جودي غر ته یې ورورسوله باز الله حکم وکړه اسمان ته یا سما او عقلی باز دا اوبه دې بندې کړه ځمکې اوبه دې ځان ته راکاږه اسمان ته وی اوبه دې وچې که اسمان اوبه وچې کړې هواګانې شروع شوې نور شروع شو لاندې ځمکې دریابونه وبېدل اوبه ځان ته راښکلې ځمکه وچه شوه تېزې تېزې خشته خشته هواګانې پې تېرې شوې وچه کلسه شوه د جودي غر د پاسه کشتۍ ودرېده د عاشورې ورځ وه قوم تپوشو نوح علیہ السلام تپوشو جرالل ایس دا کافرو نام و نشانم نشتا جسم نشتا اغا اتیا مسلمانان دی بوتانم لارل بوت پرستیم ختم شو شرکم ختم شو کافران مردارم شو لارل او جہنم تا مرسیدل اللہ دا سے قہر ان بطش ربک لشدید نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی گوری زمانی ولر سختی زما غریف ډیر سخت چې کلم زما غریف شروع شي زما د غریف او زما د قهر نه څوک خلاصي دی نشي نو خلکو ډیر غاوی راځي ډیر زیات غرور کو ډیر زیات کبر کو ډیر لوی کو خو ګوره دا وختي لوی ده دنیا کې به لوی مو کې پیسې هم پیدا کې دولت هم پیدا کې لوی به مو کې خو ګوره خورشتا الته بسکه او صفته لګي چې خورو تکل رسو یو غنټه پس سړی رسی که دوه پس رسی که شواروس پس رسی که لس کاله که شل کاله پس رسی او دا ذات ګورې په دنیا کې دا وګوره د نوح علیه السلام قوم او د عادیان او سمودیان او د لوط علیه السلام قوم دنیا کې رونیول مسلمانانو هر وخت په دې وړه کې د الله یاره ساتئ بس ګورې زموږ د کامیابۍ نښه ده قوم الله تباه کړ د هغې نه پس 3.5 کاله نوح علیه السلام په قوم کې مسلمانانو کې تېر کړل رب العالمین ته نوې نسل شروع خشته ښکلي سوچه مسلمانان پاکان د الله عبادت پرې کو نوح علیه السلام یې مشر مو روحاني پلار یې مو پیغمبر یې مو د الله احکام او حکمونه و ای مرته رسول
یو پکې کفر نو، شرک پکې نو، بت پرستی پکې نو، د الله عذاب پکې نو، میوه خدای پاک پیدا کړې، ځمکه الله آباد کړې، فصلونه زیات شو، د هغه کافر هغه ټول علاقه رب العالمین دوی ته ارسنګ پات خشته مجدار پاتې کړې. الله فرمایي قرآن حکیم کې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، موږ نوح علیہ السلام خپل قوم ته راولېږه، فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، 50 کم زر کاله پکې تیر کړ، لیکن دیو نه من دې تکذیب او مخالفت او جګړه ورسره وکړي، فاخذوهم الطوفان وهم ظالمون، طوفان پر راغی دا ظالمان ترک او تبشو. رب العالمین جو قرآن حکیم کې دا واقع ذکر کوي، دا غي برخه ذکر کوي، تنه کانو د پیغمبر مخالفت نه کوي، بس دا الله خلاف نه کوي، بت پرستی نه کوي، کبر نه کوي، که څوک د دعوت کوي، څوک د تدبیر خیدا باندې وي چې تب پلان کې راغلي، مستی باندې کوي، کبر باندې کوي، دا باندې وي ته خدای ما پشانته ته خپل عبادت نه کوي او ماته دا خبره باندې کوي، الله عذاب له دعوت نه ورته، تنه کانو د علماء مخالفت باندې کوي، او کله وکړو بیا د الله عذاب په دنیا کې نه، د آخرت هغه خوشته شته. الله دې خپل قهر او د خپل غضب په امان کې محفوظ وساتي، او خپل فضل او خپل کرم دې رب العالمین په موږ باندې راکړي. قرآن و محترم و اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 137 نمبر کې صدق شو چې پدې کې د حضرت نوح علیہ السلام واقعہ تاسو اوریدا. تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي په تاریخ 10 دسمبر سن 2004 کې. ټلیفون نمبر دی 255 نو قرآن حکیم ډیر دا اثر کلام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مکې د کافرو تنگ نو روان شو، هجرت شروع د مکې یو غټ کافر په مخ راغی، ابوبکر چلته دی، ویره دا قوم می تنګي پریدي مینا زم هجرت کوم حبشه ته، وینا تبا نه دي ته خدا قوم مشره او ته خو ډېر خسړې ستا غوندې سړی مونږ بار نه شړو، راځه خپل عبادت کوه. دا ملکانه نظام ولکه څنګه چې په دې قبایلو کې د مکې مکرمې دغه نظام، هغه سردار چې ملک په ټولو ملکانو د مکې وګرځېد، په ټولو سرداران راغونډې کړل، وی ابوبکر تاسو شړې تنګوي، ورې دا خو ډېر ښه سړی زمونږ خدمت کوي، زمونږ قدر کوي، او دای سړی تاسو د وطن نه شړئ، دی به نه شړئ، او دی زما په امن کې دی، امان کې دی، بس ما امن ورکړه. لکه اوس هم دې قبایلو کې چې ملک چاله امن ورکړي څوک په دغه نه شي کولی. د قوم دا سرداران ورته وایي چې تا وله امن ورکړه ټیک ته، خو یو شرط پرې ولګاوه، دی به د خپل مونځ او د خپل تلاوت په کور کې دن نه کوي، بار به نه کوي. که بار د تلاوت شروع کړو مونږ یریږو چې زمونږ دا ښځې او دا بچي ورته راجمع کېږي، ځکه ابوبکر چې تلاوت کوي جاړي ورسره او ډېر پخوان کوي، نو مونږ یریږو چې دا زمونږ بچي او ښځې مسلمانانې نه شي. نو دې مهرباني وکړي کور د خپل عبادت کوي، باقي مونږ دغه نه کوو. هغې کافر به ډېره ښه ده، ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه امان ورکړو، په دې شرط چې ته به کور کې هغه وړې نه چې څومره دې تېره شوې د دروازې مخې ته هغې یو دونکاچه جوړه کړې وه، بیا راووت په هغې یې مونځ کوو، پکې تلاوت په زوره کوو جړلې، نو ماشومان به متراجمه کېدل، ښځې به متراجمه کېدلې، هغې به دا قرآن اورېده او د دې جړا ته به راغونډېدل او عربي الفاظو به پوهېدل په معنا. هغه سرداران رالل، هغه سردار ته وایي چې تا خو دله امن ورکړو، خو خپل شرط ابوبکر مات کړ، د کور نه بیا راووت او بیا په زوره تلاوت کوي. مونږ یریږو چې زمونږ دا بچي او دا ښځې د ملګري نه شي، مسلمانان نه شي. یا خو ته مهرباني وکړه دې پوه کړه چې دې کور ته دن نه شي او دا خپل مونځ او دا خپل تلاوت په کور کې کوي، یا ته امان والا مونږ پیش ابوبکر پیش نه پرېږدو. هغه کافر راغی، وی ګوره ما تا سره شرط لګولی و چې ته به کور دا خپل مونځ کې او دا عبادت پکې، او تا شرط مار که بار روت، یا خو کور دننه خپل تلاوت کوه، او که کور نه کې نو ما ته خپل امان واپس کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته څه وایي؟ وایي تا ته مې خپل امان واپس که، ما نه د الله او د رسول امان کافي دی. هغه څه به لګیا او تلاوت به یې کو، قسم د بلا کافران الله د حضرت ابوبکر صدیق د تلاوت د وجې نه مسلمانان کړ. نو قرآن کې رونو ډېر لوی کمال دی. ګورئ
دا زمونږ او ستاسو کتاب دی، زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره دی، الله نازل کړی دی. نو دې سره محبت ساتئ، مینه ساتئ او تلاوت یې کوئ. هر مسلمان له پکار دی که نارینه دی او که زنانه د قرآن حکیم تلاوت دی کوي. او دا که تجربه خبره درته کوم، څوک چې د قرآن حکیم تلاوت کوي الله به د مرضونو او د فتنو نه ساتي. په کوم کور کې چې د قرآن حکیم تلاوت کیږي هغه کور به الله د دشمنو د مقدمو او د لانجو د غمونو نه ساتي. دا تجربه وکړئ، منل شوې خبره. او الله په خپل کتاب په خپل تلاوت ډېر زیات خوشحالېږي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث نقل کړی وی دا الله به جنتیان جنت ته بوځي، نو هر قسمه خوشحالی به ولا الله ورکي. دغه جنت خوشحالی خدا هغې څه اندازه نشته، هغې به څه بیان کوو. وی چې څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به دې جنتیانو ته وي خوشحاله شوی، هغې به وي والله یو خوشحالي پاتې روي. الله مونږ خو چې څه غواړو، ولهم فیها ما تشتهي انفسهم ولهم فیها ما تدعون، چې دې څه غواړي الله ورکوي. نو الله چې څه غواړو ملاویږي. نو بله کومه خوشحالي ده وینه یو پاتې ده، دې وړه کې به نه راځي. نو رب العالمین به خپل دیدار وکړي. نو حدیث پاک کې راځي چې د او یو زرو کالو د جنت خوشحالي که چا کړي د جنت د دنیا نه یو سکند چې د الله دیدار وکړي دا ټول به تېر شي. خوشحاله به جمعه په جمعه ته خو ورځ شپې نشته، یو شان ورځ ده، خو د دنیا د اندازې د الله دیدار به کېږي، د الله دیدار به کېږي. نو جناب بیا به څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به فرمایي چې یو خوشحالي بله پاتې ده. وی الله بله کومه خوشحالي ده؟ وی یوه پاتې ده. وی پروردګاره د جنت هره خوشحالي مونږ ته نصیب ده، هره یوه و چې هغه ستا دیدارو هم نصیب شو، بله خو زمونږ ذهن کې الله نه تېرېږي. وی نه یو پاتې ده، سوچ وکړې الله مونږ چې ستا دیدار وکړو هر څه رانه هېر شي. نو ګورنو قرآن حکیم خو زمونږ د امت لپاره نازل دی، د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د نور امتونو لپاره نورې صحیفې دي. لیکن د قرآن خوند ته وګوره که نه، وی رب العالمین به ورته وفرمایي چې خپ چپ شئ او خوشحالي درته بله ښیم. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن تلاوت شروع کړي. او آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي چا باندې نه دی نازل چا دپاره ابه یې موري. وی دومره خوند به وکړي جنت حوري او غلمان او د جنت دا خلق خوشحالی نه داسې خوشحالي به په دې چېرته نه راغلی. که خوند پکې نو جنت کې به په حیثیت د یو خوشحالی الله ولې تلاوت کوي. او زه پکې د ځانه کله کله یو ټکې ویم زه هم که د سورت رحمان تلاوت الله بیا شروع کړو چې څه خوند به یې پکې. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. نو قرآن ورونو ډېر د خوند کلام دی، ډېر د خوند کتاب دی. څومره خوشحالي چې په قرآن کې دي شي نو پې پکار ده. او دې صاحب خو ډېر خوش قسمته دی، د خاندان د درونه د ټول قوم خوش قسمته دی. نن الله د دې په کور کې یو د قرآن یو رڼا روښانه کړه. په الله باور کې مونږ بیان نشو کولی د دې ذوقي غوندې خبرې دي. الله به څونه خوشحاله خلق د دنیا یو پیسہ پیدا کی، یو دولت پیدا کی، یو بل شی پیدا کی، باغی خوشحالی. او نن د الله د کتاب او د قرآن خوشحالی ده. دا معشومه ده رب العالمین ور پوټې نه معشومه ده الله وت قرآن ذکر. او کور کې ادمو خوراکات الله قرآن یاد په خدای یقینو کما سوچ کوم خدای استاسه احسان دی. جاری او مولوی سے رب العالمین دے په قبر انوار نازل کی مدینہ منوره کې وفات شوی، تاسو ټول ته معلوم. او مدینہ شریفه کې بیا دفن هم دی. اځه موږ د باباجي شاګردم او داغه مریدم. نو موږ د باباجي د وفات نه پس هغه راغی ابېټک کې کېناس ماته یو خوب مې ولید. قسم دې دامات جاری مولوی سے وی میں څنګه وی مولوی سے مې په خوب کې ولید. هغه سره ډېره مینا و. نو قرآن شریف په سره تلاوت وکاو. نو ما ورته وی چې مولوی صاحب څه کوي؟ وی یاره دا قرآن یادول مې شروع کړي دي، څو سپارې مې یادې کړي نورې مې یادوم. نو ما هغه ته وی چې مولوی صاحب ډېر نیک سړی مې تا څه تعبیر وویسته. نو هغه ما ورپسې کتاب وکتل تعبیر دپاره. اوس مې یو دی چې کوم کتاب یاد کوي هغه کتاب لیکلی دی چې بعضې خلک د قرآن شریف سره چې شوق لري
او یاد کړی ني او شوق لري په بوډا شو مرشي الله به توفیق ورکړي قبر کې به وته الله ور یاد نو ما وی واقعي مولوی صاحب زمون دونه د قران سره مینه او چې هغه روزانه وسی پاره ته پاره تلاوت کو دا په کومه ورځ چې وفات کېده نو دغه ورځ کې پنځه می سپاره تلاوت کړي مې دا د مینا و داغه محبت رب العالمین زمون کور کې شکر دې مخکنم د قران درس شروع دي دلته د قران درس شروع دي او ګڼ شمیر خدای پاک دا فضل او کرم وکړي نو مونږه ټول په دې خوشاله کې راځي صاحب سره شریک یو حاجی صاحب ته احمد علی صاحب ته داود جان صاحب ته دوانو حاجیانو صاحبانو ته د ماماګانو ته د قوم ته د خپلوانو ته د زنانو ته ټول ته موږ مبارکباد ورکوو او په دې موږ خوشاله یو الله دې د هر مسلمان په کور کې د قران حکیم د غرانا او د روخان کې راولي کم فضل چې الله نن په دې کړی اوس به دا ماشوم د قران حکیم ختم وکړي راغی نه پس بیا موږ دعا وکړو ته جمع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد إذا وقب ومن شر حاسد إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم مبارك
ټول مبارک او دعا وکړه جمع دعا وکړه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. بچے تک دعا پروردگار دا معشومه د دې نور خويندې چې دي الله د قرآن پرانه منوره کړي، خدای دین د قرآن حافظانه کړي، الله قسمتونه بختور کړي او د مستقبل خوشاله زندگی د دیندارۍ سره الله نصیب کړي. ازموږه خوره کې چې قرآن یاد کړي تم دوه کې چې الله تعالی قرآن یاد پاتې کړي، الله ولا قوت تلاوت توفیق ورکړي. دې ټول کور د پاره او دې ټول خاندان د پاره الله د قرآن او د دین او د اسلام او د دنیا او د آخر د هدایت او د نیکی ذریعہ وګرځولي. پروردگار زموږ په قرآن عمل نصیب کړي. یا الله زموږ د قرآن رڼا زموږ په زړونو کې کېنه. الله د آفتونو نه مساته، الله د مصیبتونو نه مساته، الله د بیمارونو نه مساته. یا الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، الله چې چا په زړونو کې څه حاجتونه شریعت سره موافق د قرآن حکیم د ختمونو د برکت نه حاجتونه پوره کړي. رب العالمین چې چا څه مشکلات دي څه غمونه دي الله هغه مشکلات او غمونه ته په خوشاله باندې بدل کړي. یا الله موږ د خپل قهر نه وساتي، الله موږ د خپل غضب نه وساتي، الله دواړو جهانو سرخوږي او خوشحالي نصیب کړي، د دواړو جهانو د مصیبتونو نه وساتي. رب العالمین په دنیا کې او په آخرت کې عزتونه نصیب کړي. الله د قبر د عذاب نه وساتي، د ځنکدن د سختونو وساتي، د محشر د ورځې د سختونو وساتي. د نبی علیہ السلام مبارک صحیح امتیانم جوړ کړي، د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر به نصیب کړي. الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته ورسول کړي. الله په پل صراط باندې تلل مو آسان کړي، جنت الفردوس زموږ نصیب کړي. پروردګاره چاته چې څه حاجتونه دي، چا په زړه کې چې څه حاجتونه په دې مجلس کې الله د قرآن د ختم د برکت نه او د قرآن د تلاوت د برکت نه حاجتونه ورته پوره کړي. یا الله زموږ چې څومره زنانه راغلي دي په دې کورونو کې ناستې دي، پروردګار د هغې په سر باندې د حیا او د پردې څادر واچي، الله د رسوایۍ نه وساتي. پروردګار چې زموږ کې څه حاجتونه دي هغه حاجتونه ونه پوره کړي. راجي صاحب دی محترم والده ډېره نیکه بیبي وفات شوې ده، والد صاحب محترم هغې ته هم دعا کوي، دي والدین چې الله په قبرونو انوار نازل کړي. د خاندان او زموږ د خاندان چې څومره مشران وفات دي رب العالمین دې د ټولو په قبرونو رڼا او انوار نازل کړي. او چې څوک جمدي دي مشران یا موږ الله دې موږ ته د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. الله یې د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله یې د شیطان د رسوایۍ نه وساتي، الله یې د شیطان د وسوسو د خواهشاتو نه وساتي. الله زموږ په زړونو کې خپل او د خپل حبیب مینه واچي، د قرآن مینه واچي. الله که زموږ نه څه تقصیرات ګناهونه شوي دي یا الله د هغې عفو او معافرت نصیب کړي. دې ماشومې ته بیا هم دعا وکړې الله یې نیک عمله صالحه لویه کړي سره د نورو خویندو. او حاجي صاحب دي ما ته څه دعا ویلې د هغې په زړونو کې څه حاجت دی، دعا ورته وکړې چې الله تعالی هغه حاجت ورته پوره کړي. د چا زړه کې څه حاجت دی الله یې ټول حاجتونه پوره کړي د مسلمانانو. ګوره لویه خبره د الله رضا ده. دا دنیا که دا هر څه دي که نه د چا مال دی او که دولت دی دا ټول پاتې دي. دا تاسو د نږدې مرګونو ته ونه کتل، د بختیار حاجي صاحب مرګ زموږ دپاره څومره لوی د عبرت مرګ دی. دا دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ نه راضي شي. یا الله ته زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ د زړونو نه بغضونه او حسدونه لرې کړي. الله د غیبتونو د چغلو او د دروغو نه الله موږ وساتي. الله زموږ په ژبه، زموږ په لاس، زموږ په بدن هغه عمل نصیب کړي چې پروردګار ته پرې خوشحاله وي. په کوم عمل چې الله ته خفه کېږي د هغې نه مو ساتي. ډېر فراخ مال د حلال م الله نصیب کړي او د بیت الله شریف او د مدینې منورې بار بار ملاقاتونه الله زموږ نصیب کړي. الله چې دا څومره ملګري دلته ناست یا کور کې زنانه ناستې دي خدای په جمع نه سوال کوو هر مسلمان بیت الله ته بوتلی کړي، د هر مسلمان په زړه کې د بیت الله مینه او محبت واقع کړي. پروردګار څومره دا ماشومان چې ولاړ دي الله دا ټول ماشومان نیک عمله صالحان دي کړي، دې زندګۍ بختوره کړي، دې زندګۍ د خوشحالو کړي. حاجي صاحب چې کوم خیرات پرې دعا وکړي چې الله ورته قبول او منظور کړي. په قرآن یې خوشحالي وکړه الله دوی خوشحاله کړي. الله ستا په کلام یې خوشحالي وکړه الله ته دوی خوشحاله کړي. الله ستا د کلام سره مینه وکړه الله ته دوی سره مینه وکړي. الله ستا د کلام عزت وکړه الله ته دوی عزت وکړي. الله ستا کلام سره محبت اظهار وکړه الله ته دوی سره محبت اظهار وکړي. زموږ حافظ بشیر صاحب هم بیګا سره افغاني کو دته دعا وکړي د دې زړه کې مې حاجت چې الله ولا پوره کړي، الله خیر نصیب کړي. الله زموږ ټول رب العالمین فرمایي چې یو انسان بل سړی ته سکیمونه سازشونه جوړي، دا په حقیقت کې هغه بل سړی ته نه دي، دا د خپل ځان ته دي.
مسلمان لندی پکار چه دے بل مسلمان تسکیم جوڑ کی سازش وتا جوڑ کی داغی عزت اخلی داغ جن پسے لگی دلی داغ پیسے پسے لگی دلی سازشی سڑے عموماً د خپل سازش په خپل اخکار کیږي دا د الله د کتاب وینا ده حضرت نوح علیہ السلام قوم چې کله داغه نافرمانی وکړه 900 کاله نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت او تبلیغ وکړ قوم نسمید د نوح علیہ السلام ډیر زیات بیزتی کولا او ډیر به تنگاو ور پیغمبرانو الله د برداشت ډیر لوی سینه ور کړی لس کالم سوک دیو قوم سره داسې نشي تیرولې 15 کالم نشي تیرولې کم قوم سره چې حضرت نوح علیہ السلام 900 کاله تیر کړل دا الله د کتاب وینا ده او 900 کالو کې صرف او صرف تقریبا 3 او یا 15 یا دا او یو دا تیو کسانو لگی اختلاف پکشتا خدا او یو او دا تیو کسانو پا مینس کے خلق مسلمانان اندازو لگوے چی 900 کالو کے سمر خلق با پیدا شوی سمر بچی پیدا شو نا امید شو مایوس شو رب العالمین تے التجاو قلچ اللہ انی دعوت قومی لیلا و نهارا ما خو در دعوت و تبلیغ په سلسله کې د خپل قوم ته نروسته کتلی دی او نه د شپې دروازه مم کوشش کړی دی ا د شپې مم مهنت کړی دی فما یزيدهم دعائی الا فرارا چې څومره دی له دعوت ورکوم بلنه ورکوم هغه مرمانه تختی څوک یواز ارواز نه د شپیم لګیم مهنت میو کو مشقت میو کو پکار دی چې ما ترا نږدې شي مانه تختی نو چې او وਹੀ میں ټکای میں بیزت کای میں خبر را پسې کای کنزل لا تک استغس پور را توي تنگ شو نو خیر وکړه رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا الله چې د کافرانو نه په ځمکه کورم درنا بچ پاتې نشي زی غوسه کې چې کورونه برباد شي انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا پروردگارا دا چې کم او یا اتیا کسان می مسلمانان کړي دار له واپس خرابای دا او یا اتیا کسان را له بربادای او کسمره بچی د دوی پیدا کیږي نو هغه بچی د دینه زیات رامیان دي ځکه ما په ازمایش کو 900 کاله کې پدې 900 کاله کې چې دینه کم بچی پیدا شو ولا یلدو الا فاجرا کفارا اغم ډیر ګندا او ناشکر او کافر ته پیدا کیږي نو د دینم د ایمان او د اسلام تمنشتا او چې کم ته پیدا کیږي د دین زیات رذیلان دي حرامیان الله ذو الجلال ورتا وحی اوله گله چې یو کشته جوړه کا ځکه سوال دی دا سیو چې د دې کور در نه پاتې نشي کاذاب پیرا ولم او دوی وجنم پرې چې دا کورونو مرده برباد کوم یو کشته جوړه کا الله کشته بسین جوړم دغه ترکان نه ما کشته خو چې څوک جوړي هغه سړی به جوړي چې هغه ترکانه چل ورځي وی وصنع الفلک باعیننا الله فرمای مونږ درته چل خایو شاگردی بلی زمونگی استازی شاگردی بستا زمونگی مونگ درتا استاز درکو وصنع الفلک باعیننا مونگ دی داغا کشتے دا جوڑاولو نگرانی درتا مونگ کو شاب دا چل کوا دا سے کوا دا سے کوا دا سے کوا کشتے روانہ کوا سوک چے گمراہ شی کنا
عبدالرحمن بابا وی دا خدای بیلار پلار نشی رحمانه که 1000 نصیحتونه ورته وکړي دا خدای بیلار به پلار نشی رحمانه. نو نور پکار دا و چې لګلې شوی وي اوسه پورې پیغمبرو سے ترکاڼي جوړ کړه. دې ته پیغمبرو چې کشته جوړای چا به کشته خو خلک دریاب کې جوړای او چډاګه کشته جوړای دلته وبکم دې کشته سره جوړای. قوم سازش شروع کو راتلل با پاگا کشتے کے بے وطاو دسماتے کاؤ. او زمون مفسرین حضرات لکی کہ نوح علیہ السلام کا مکشتے جوڑ اکڑا غیلے مختلف طبقے جوڑ اکڑا چتونا چرے چت کے بے انسانانی دے کے سڑی دے کے خزے اللہ و تخولیو دا حیوانات بمزان سر کشتے تدن نکے دا دی نسلم چے ختم نشی یو جوڑا حیوانات دا پکے دا فلانکی حیوان زیشو دا فلانکی دا فلانکی چتونا او خانی پکے جوڑے کڑے وے دی براتل پکے بیلوے او دسمات کاؤ چی مردار بچتا حیوان یا سا مردار شو اب ہم پکے غرزو دا کشتے نلوے ڈیران جوڑ شو. حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین تے التجا وکړه چې الله دا څه په مصیبت اورېدلې ما دې سره سوکم کشته خو او چې څومره ګندګي پکې کېدله او به پېچولې متیازې به پکې کول د دن خټې به وروړې پکې پېچول مردار سپیو مردار حیوانات پکې غرزول الله دا څه په مصیبت اورېدل دې سره سوکم. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. رب العالمین فرمائی کہ سوک چاہتا سکیم جوڑی اپا کے خپل پریوزی. عبدالرحمن بابا وی کنا وی کوہی مکانا دبل سڑی پلار کے چرستا بدا کوئی پغالا لرش تو خبل تکوی کنا اسے نستا خیال نہیں ہوتا پہ تیر شو پکی پریوزی بیا بسکے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن حکیم کے اللہ وی دا خلقم سکیمون و سازشون جوڑائی خود دی دا غسکیمون و سازشون دا ختماولو چل مال رازی دی پا پتا طریقہ زما پیغمبر ناکام کول غواری دی پا پتا طریقہ زما دا دین مقابلہ جوڑی سکیم سازش پا پت شے دے کنا اللہ وی دا دی دا دی پتو سکیمون و سازشون نزا خبردارم دا دی وبال دا دی جزا دا دی سزا دا ما پہ اختیار کیا دا دا کولش. نوح علیہ السلام تا اللہ ذوالجلال حکم ورکچے تخپل کار کا و باقی زما کر تو کشتے جوڑا ہوا کشتے تیار شو پدا سے حالت کی چی دا کشتے ہر یو طبقہ و درجہ دا دا قوم دا متیاز و دا غل و دا گندگی و دا مردارے نہ ڈکا شو اگر کشتے دا اللہ دی سر بسکم تو ما تا پرید و دا زما کر او دی با خندل چراتل با و دسماتی دا کشتے پغالا با کیناستل پا کے با دسماتی کا اللہ پہ بیماری لگولا یو قسم بیماری پر قوم لگے دل چے وجود ټول خاش دانے پہ روخت خارخ پہ روخت او دن وجود سکے پدے خلکے او پدے سپیموں کے او دن پدے کلموں کے او پدے گگنوں کے امدانے روخت اگا زمانہ کی چکم علاج آگئے کوخ نہ جوڑے دل زان بے گراو او وینے و نونو بتے بے دل اللہ پہ یو غضب و قہر رو لے گا دے سر پکار دا وچے توبہ اللہ تیستے بھی ورہ ماتے رجوع مدر توبہ کنا چی یونس علیہ السلام اللہ تے رجوع راغل عذاب تے اللہ لرکا دیلم پکار دو چی رب العالمین تے رجوع کڑے وے چی خدای دا عذاب رانا لرکا رجوع یا نکولا او مغا سے خندا بے کولا یو دل چی ترشپی یو کس راغلے دے دغا دانو والا او دغه نکو والا او دسمات کو کشتے تا ورغور دے دل کشتے کے لامبو مامبو والے دا پاگ خپل گندگی کے تیراوتے دے تیراوتے رے اللہ جوڑ کڑے دے الکہ تا پسخ شو الکہ ناکو کشتے تا ور پریواتم او چراواتم جوڑ شو بس یو بتاو کشتے کے بے غپا والا او چرا بوتے دا ٹکے دا با ټول خزه نر پخپلت للو ماغه غولو کې چې هغه کم متیاز او دسمات او مردار سپیو گندگی پکې او ډیرانه ته جوړ کړو باغې کې به غټي والے او لمبل به پکې او چراوتل به جوړې دل بالکه شفا خو پدې کې ده نبی کریم صلی الله علیه گنده سړی الله
علاجم گنده مقرر کړي. دا د خدای شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو قوم راغی، 4 کسان د عرینی قبیلې او 3 کسان د عقل قبیلې، عرینیین ورته وي. مدینه منوره کې چرال الخیټ او پړسې ده. حضور پاک مبارک ته تاسو الک اولی وی سید د مدینه شریفه د ابو هوا را باندې پاک رانه، حالانکه د مدینه منوره ابو هوا ډیره مزیدار او پاک ده، خدا ورته پلیتو دا په صاف او پاک نور راغل. وی تاسو باندې په وطن کې بدا بیماری راتله وی یو وی څه چل بم کاو وی مونږ به خانو پیسکل او داغي امتیاز ممسکل نو جوړې دوبه. نبی علیہ السلام ته پته ولګی چې دا پلیت دي، خېټې هم پلیت دي او وجودونه هم پلیت دي. د بیت المال او خانو وی دې لار شه د بیت المال غو خانو ته او داغي پیمس کې امتیاز مسکل له دی لار لغه پیبم سکل او متیاز بهم سکل جوړ شو. چې جوړ شو هغه د بیت المال چې د وخانو کم سرون کې او څوکیدار هغه ملک اے شي او هغه وخانو تختو ما خیکل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چالو وی صاحب هغه وکسان چې ته وخانو لګلی او د وخانو په متیاز اسکل جوړ شو هغه خو هغه ډاکا واچو له وخانه متختو له سړی ملک. پیغمبر علیہ السلام ورپسې لخرو لېګو دې غرمټ هم کې رولې ول راي وستل. دا دومره بدبختیانو چې هغه کم د اوخانو د پیغمبر علیہ السلام کم سرون کې د اوخانو یا ساري نومو دا غنه پوزم پرې کړي والا سونم ته پرې کړي خپې هم ته پرې کړي شونډه ورود هم ته پرې کړي او اورې ګرم کړي اوس پنه په اور کې ګرم کړي واغې ول پسترګو کې منډلې. نبی علیہ السلام مبارک په خا دې ظالمانو کو ډېر ظلم وکړ. یو خو زمون سړی مسلمان ملک دوی مرتد شو، مسلمانانو اسلام یې راوړ او مرتد شو. دریم ډاکوان دي زمون نه اوخانو تختول او فساد فی الارض پزمکه کې فساد وکړ، مرتد شو. وی دې سم د قچلو مړې کړل او پاغه سنگستان کې وګورئ. حضور پاک مبارک فرمایي چې الله په حرام او په پلیت شي کې شفا نه دا چولې، شفا په پاک سیس کې پلیت کې نه. مونږ له بعض خلک راشي کنه یاره صاحب ډاکټر راته وایي چې لږ شراب استعمال کړه، شراب اوس کله جوړ بشي. په شرابو کې شفا نشته، ګور په حرامو کې شفا نشته. خدا بعض انسان وجود پلیتی د پلیته بلدي ناغه پلیتی وسره لګي، پاک شي سره پاک شي لګي او پلیتو سره پلیت شي لګي. باورا په ګلونو کې خوشالي او ګونګټ په سوټو کې خوشالي. وی دا باورا او د ګونګټ دوستانه یو بل سره ناغه باورا دی ګونګټ ته آشنا ټول عمر دې په ګندګۍ کې تیر کړي دي. راځه چې نن در باندې میوه د ګلونو سیلو کوم دې ډېر ښه چکر یې ورک په یو ګل به ګرځاو. تاسو خیالي د باورا د ګونګټ شکل هم تقریبا یو شان دی، یو لګوګت دی او بل غونډې دی. په ګلونو یو ګرځاو په میوه چې ما دیګر شو وی آشنا څنګه وی سیل می در باندې او که څه خوان دی واغش کنه وینا. وی دا دوبره خشته مزیدار خوشبویا چې وی زه خو پیسې نیم پېښه نو په خوشبویا پېښه وې ما او نه را باندې څه خشته بوی لګېدلې دي. زه خو د اسلام نیم خبر نیک بخته او وجود یې مړاوي. وی ما خپل ډیران ته پرېږده چې ورشم لته پکې وام طبیعت په مې برابر شي. اباورا ولا وزر اوچت کتورې کې وزر تلاشي علم چې وزر هو د اوچت کړه وزر لاندې سوټه انقطه و او استاد وزر لاندې سوټه انقطه جیب کې ځان سره ګندګي په مخه کړی دا نو ته په خوشبوې سب کوي. نو ګنده شي چې دی دا غي علاج ګندې بیا فروخ سړی شراب صاف نه راځي خو په شرابي صاف راځي او سره بلدي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرامو کې ګور شفا نشته، حرام می استعمالوي. هغه سړی ګنده وغه کسان نو هغه متیاز ګنده چې اوس کله پاغي باندې جوړ شو. د قرنګ رب العالمین دغه د نوح علیہ السلام قوم ګنده دانه پیراو خطه. اوس هم بعض خلک زمون په وطن کې بعض خلک یو غلط کار کوي چې ته دانه پیراو خيږي او یا چې دغه خلک متیاز پیوکا اخواشو متیاز په د پاسو کې متیاز پلیت شي دی. متیاز مکه په زخمونو دا ګوري ګناه ده
او څوک ولا ساروي سوټه دغه کی څه وته وای غړوبې کی الکه یا ساروي دا سوټه ولا غړوبې کو د پاسه په واچو دا ساروي سوټه غړوبې نه کوي ګوره دا ګنا دا خبرې نه دي ایاو چې پکې پریوت هغه زه خو جوړ شم بل به مرته غوټه به والا بل به مرته غوټه به والا بل به مرته غوټه به والا د کشته او باغ ډیران ختم هو دی بیماری ختم نشو الکه اوس بسکو نو تلل بو په بالټو کې به وبرولې او د کشته غ دیوالونه به پینځل او د هغه کشته په داسې صفاک لکه چې په لرګي د پاسه ریګ معلومه دي او هغه به بیا راغشتي سکلې به بس بیمو کې به مچولې په خولې کې به مچولې چې دا بیماری را ختم شي نوح علیہ السلام ته الله به مرګرو ته په دغه لوړ میدان ورته کې نه ورته ګوره اوس هغه مخکې هغه خندل اوس ورپورې تاسو خاندې ګور هغه سازش وکړ او سکیم یې جوړ کړ حضرت نوح علیہ السلام او مسلمانانو ته پروردگار پاک سکیم او سازش کې قوم واچو کنه نوح علیہ السلام ته الله محفوظ سازش بنه جوړه سکیم بنه جوړه دا ډېر لوی ګناه ده او خطرناک ګناه ده او که سازش او سکیم دې جوړ کدا زما وینا نه ده دا الله وینا ده د رسول الله مبارک وینا ده چې هغه سازش او سکیم سزا په دنیا کې امتحان الله درکې او په آخرت کې به هم درکې حضرت موسی علیہ السلام د تر زوی د قارون الله موسی علیہ السلام له عزت ورکړه د بعض خلکو د انسان عزت نشي برداشت کېده چاله چې له عزت ورکړي یا چاله الله مال ورکړي یا چاله الله بچي ورکړي یا چاله الله کور ورکړي یا نور نو د عام خلکو هغه برداشت نه کېږي چې اوهو دی خو پرون غریب ولانن مالدار ولې دا خو پرون خړه جامه ولانن سپینه جامه ولې چولې ده دا خو پرون چې عزت نه کو نن خو څوک ورته کوزيږي او څوک پاسي خلک عزت کوي دا ولې نو بیا وته عموما خلک سازشونه سکیمونه جوړي دا ډېر لوی ګناه ده الله دې امتیاز نو حضرت موسی علیہ السلام له پروردگار عزت ورکړ قارون پړه کې سوچو چې دا څنګه چل دی دې لکتاو ګورا مالدار زیم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړو چې دا هغه د خزانو کنجانې به یو لوی ډلې ګرځولې یو کسي کنجانې نشوي ګرځولې لوی ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې نو خشته زیما مال ما سره دی نوکران زما دي اوښان او ګډه چیلې او ځمکې زما دي او عزت د دی حضرت موسی علیہ السلام ته اس کی سازش جوړ او ډېر خطرناک دومره خطرناک سازش یو خدله پیسې ورکړي وی دا پیسې والا او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو تبه پاسه او په دې الزام ولګي چې موسی علیہ السلام هم سره بدعملي کړي دا څومره خطرناک الزام دی ګوره څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسه تقریر وکړ او د بنی اسرائیل خزه نر ورته ناشتي هغه له الله پیغمبر له الله ډېر لوی تاثیر ورکړي هغه پاسه دا او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ غونډه چپ شي اے خلکا ودا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او میانس کې راځي دا حالت ته او چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چراغ چې خدای دا سو شو خذل आवाज ورکا غلطه دی وې وستاد په هغه ذات قسمی چې د واسمانونه پیدا کړی او دا زمکه پیدا کړی رښتیا وایا غنی دا سه خیره درته کومه چې پته به درته وصولږي خداوله کېدا او پیاره شوا وې دا معافي غواړم ما معاف کا وې الوایا وې دا قارون پیسې راکړي هغه دولت راکړي او پیسې راکړي چې الزام بلګي علی وی فورا موسی علیہ السلام فورا زمکه ته حکم وکړ هغه خو پیغمبر ورته پته چې ما خبر الله مني ورا کګه سړی زمکه اوسله د قارون بګي وردن نشو د چغه جوړ کړ موسی ما معاف کا اخذر معاف کا مسمانه غلطی شوی را ما معاف کا ورا کګه زمکه نور راخ رو بزمکه راخ کا او د بچغه والي چغه به والي تر دې حد پورې چې زمکه مکمل غیب کا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دی به په دې پونده باندې په ځمکه کتابېږي دا رده سزا ده او ورو ورو به لاندې کېږي او تر قیامته پورې هم دقه سزا ده. الله دې مسلط د الله د قهر سره ګورې څه سم نه دي. سازش یې جوړ کړه حضرت موسی علیہ السلام ته او داسې خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول چې دا د پیغمبر بدنامی راغلی و. ستاسو څه خیال چې مولا دې داسې بدنام کړه هغه خبرې ته بیا څوک وږي هغه پسې بیا څوک مونځ کوي پراپیګنډه ورپسې خلک کوي د دین بدنامي ورسره راځي. مقصد یې دا چې دې به بدنام کم خلق به ماته متوجه شي. الله ته حضرت موسی علیہ السلام اوساتو دې الله په خپل قهر او غضب کې گیر. رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی دا پیغمبر الله سره خپل نیاز کوي ویوله دې په یخ شو یا والله. موسی علیہ السلام پر پیغمبرانو کې د جلال خاوندو تیزی پکې ډېره وه وی معافی خو یې دنه ډېرې زیاتې وغوښتې او معاف دې نه کړي. وی الله ما څومره خطرناک جرم یې وکړ او په مې څونه خطرناک الزام ولګاو نو دې د پاسه به ما څنګه معاف کړی وی. وی ګوره معافي دې نه وغوښته معاف کړی به دې وی تا ته څونه په سوونو چغې درته ووالې معاف یې نه کړ معاف دې نه کړ او وی که ما ته دغه وخت کې یو چغه م والې ونو ما معاف کوو. حالانکه الله په خپل پیغمبر ډېر خفه کېږي. دا الله خو ډېر لوی رحم او ډېر لوی کرم او مهرباني ده کړې. هغه هم دغه وخت کې دا سوچ راته نه چې الله ته چغه ووه. موسی علیہ السلام ته آوازونه کول موسی علیہ السلام له خو یې پخ کړی ړې وله سوځولی. دغه رنګې حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعونیان الله غرق کړل یو لوی میدان دی وادي تیه هغې ته لاړ. الله پې ډېر لوی احسان وکړه په قومې په وادي تیه کې ورته الله چینې پیدا کړي د یخو مزیدارو خشته اوبو چینې او سورې پکې نو الله تعالی ورته وریځ راوسته هغه وریځ یې پې د پاسه سورې کړي په دې قوم او دا خوراک انتظام نو پروردگار ورته سیسه د دې ملدانو نه غټي وي سلوا ورته نه به کې وي سیسه ورته الله را دونه زیاتې کړي چې دی به بس رانیولې ولالولې به خوړې به پخولې به او ترنجبین په دې ایران په علاقه کې کېږي لکه څنګه چې زمونږ په پلوسه کې چیړ کېږي چیړ دغه رنګې بوټي وي په هغې کې دا دغه واړه واړه بوټي وي په هغې کې دا چیړ را پیدا کېږي هغه ډېر اعلی خوږ شی دی ډېر مزیدار او د وجود دپاره ډېر طاقتمند شی دی. نو قرآن حکیم کې الله تعالی د نعمت په شکل کې بیان کوي انزلنا علیکم المن والسلوى د سیسې اعلی غوښه به یې خوړه ترنجبین به یې خوړه او مزیدار اعلی قسم اوبو پروردگار پیدا کړی وی هغه به یې څښلې او هر وخت به یې په سر باندې وریځ او یخ مزیدار اعلی بادونه به لګېدل. بنی اسرائیل خوشحاله شو الله ته رجوع کړه چې الله زما دا قوم چې جون تیری د جون د تیرېدو به څه طریقې وی ته راشه کوهي تور ته او ما سره یو څو ورځې تېرې کا کوهي تور کې تېرې کا زه به دله یو قانون درکم یو دستور العمل به درکم یو قانون د هغې لاندې به ستا قوم جون تیری. موسی علیہ السلام لاړ کوهي تور ته هلته کې یو اعتکاف وکړ څلوېښت ورځې پوره کړې رب العالمین ورته تورات ورکړ چې دې تورات دا زما کتاب دی ما درله درکړه او د په تختو لیکلی شوی تورات یې ورکړه دا ځان سره یوسه ما چې درته په دې کې څه لیکلي ستا قوم دی د دې مطابق ژوند تېری دا ستا قانون شو د قوم. دې خوا حضرت موسی علیہ السلام چې څنګه کوهي تور ته لاړ غر ته لاړ چې هلته دې اعتکاف وکړم په دې قوم کې اوس پیره سړی هغه ته سامرې وایي. قرآن حکیم کې الله په دغه نوم یاد کړی د دې سامري نوم موسی خپل نوم او د موسی علیہ السلام نوم موسی دواړه چې کوم وخت کې فرعون خو اعلان کړی یو وخت کې وی چې کوم نارینه الک پیدا کېږي دا به وجنو ولې نجومیانو ورته ویلي
چې یو الک پیدا کېدو والا دی او دغه الک بستانه بادشاہي اخلي او اب استا د ذلت ذریعہ ګرځي. نو د اعلان وکړ وی بنی اسرائیلو کې چې څومره الکان پیدا کیږي وی دا دالک په بنی اسرائیلو کې پیدا کیږي هغه وجنه. بیا اعلان وکړ چې یو کال قوم ورته ګیله وکړه وی دا الکان چې ټول مړه شي دا ماشومان نو دا چې کوم بوډاګان او ځوانان دي دا به مړه شي او نوې نسل خو تا ختم کړو زموږ خدمت به څوک کوي د بني اسرائیلو نه به دوی خدمت اخیسته د فرعون قوم. وی ښه یو کال ماشومان وجنه او بل کال یې مه وجنه. رب العالمین موسی علیہ السلام پیدا چې پیدا کړ دا الله په حکم یو صندوق ولا جوړ کمو او هغه په صندوق کې باندې کماشو او دریاب ته ورول دریاب ته ورول دا زما کار دی. او سامرین پیدا شو د سامری مورم به چې دا ماشوم زما مخکې د فرعون کارنده راشي وجنه دا خو ډېر ګران کار دی. نو د مور دا ماشوم بوت دا سامری دا غنو موسی نو ځنګل کې ورول چې زبس کمری د ما د سترګو نه پناه خو به مړ شي کنه لکه د فرعون کارنده ګرځي او ماشومان د مور مخکې لاله. حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر الله د فرعون کور ته ورسول د فرعون په کور کې تربیت شو او دغه سامری چې داغه نوم موسی هغه له جبرئیل علیہ السلام راته او داغه تربیت جبرئیل علیہ السلام کو ګور الله ته د سامری تربیت جبرئیل علیہ السلام کو او د موسی علیہ السلام پیغمبر تربیت فرعون کو. وموسی الذی رباه جبرئیل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل. هغه موسی چې سامری تربیت وکړه هغه نه غټ کافر جوړ شو چې جبرئیل علیہ السلام تربیت وکړه داغه نه الله غټ کافر سامری جوړ کړ. او هغه موسی چې فرعون تربیت وکړه هغه نه پروردگار پیغمبر جوړ کړ عقل پکې کار نه. نو دا سامری چې څنګه لوي شو جبرئیل علیہ السلام په اسراته نو چې اسب په کم ځای قدم کې خو یا جبرئیل علیہ السلام په کم ځای خپل کې خو دا غزه بزرغون شو شین بشو نو دبا هغه خور را واغشت او ځان سره به سنبال کړ. داروان ماشوم چې دا ګوره عقلمند دي دغه سنا ساتلوي نو مولوی صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کی ورو بروانه کو هغه به داروانه پاتل کیږي وی دا عقلمند دی قمقل ماشوم روانه نه کوي دا حقیقت. نو هغه خور ځان سره جمع کول دې چې لوي شو خور بوسخه کې ګرځي کې څه چلشتا. حضرت موسی علیہ السلام چې کله د فرعون نه تسره د قوم نه نو د بنی اسرائیل کالی وسره وسره در او سپینزر فرعون سره د قوم الله غرق چې وادي تیه د دیو رسیدل او موسی علیہ السلام د الله ملاقات تلل چې تورات ورکی سامری د قوم ته وی لکه دا کالی راغون کې وی دا خو آرام دي دا خو موږ د فرعون د قوم نه راغشتي دي قوم وی دا خو جوړه موسی علیہ السلام راشي وی دا راغون به کو نو چې موسی علیہ السلام راشي نو دا غنو بیا تاسو کو وی ډیر کالی ته غون کړل او دا سره زر دا کالی ټول ویلې کړل او د سخی او ډانچې پزمکه کې جوړ کړل طالب دا سره درې پاغه کې ور واچول سخی ته جوړ چې سخی ته جوړ کو نو هغه خوره چې د جبرئیل علیہ السلام د قدمونو د اس د قدمونو ځان سره ساتلې و هغه خوره راواغشت او د هغه سخی په خله کې وغورځول سخی چې جوړ سلويخ تر موسی علیہ السلام ال اعتکاف وکړ او قوم سلويخ تر د سخی عبادت وکړ ټول قوم نو بعض کسان پکې سمم او هارون علیہ السلام ورور د پیغمبر دغه ورته نصیحتونه کول خو قوم کم ځای صبر دا غوی د سرو زرو سخی ته ګور او چغه ته ګور معلومیږي دا چې د موسی علیہ السلام خدای دی. الله پاک موسی علیہ السلام له تورات ورکوي ها دا تورات واخلا دا ستاد قوم د جند تیرېدو ذریعہ شو دا قانون شو او چې ورشه نو قوم د پلوي غم وړېدل الله غسنګا وی الته د سخی عبادت شروع کړل چې څنګه راغی او قوم ته او قتل چې دی خو سخی ته په عبادت پراته دي نو په خپل مشرور په هارون علیہ السلام ورمنډک د سر نو د ګیرې نه کلک راونیو
وی تا ورته نه کتل ماله به راغلی وی ما ته به دی لویلی ورته وی وروره ما ورته ډېر نصیحتونه کړي دي خو زما نصیحت په اثر نه دی کړی ما ډېرې خوارۍ کړي دي او تا له ځکه درلم چې بیا به تا وی چې قوم دې دغسې پرېښود او ته ما له کوهتور لرالې موسی علیہ السلام غصه وکړه نه په دې غصه چې ظالمانو الله د سره څه وکړل ستاسو دشمن فرعون سره د ټول قوم نه الله هلاک که تباه که یو من او سلوا ترنجبین او سیسی در باندې الله وخوړی د انور د تاو د بچکولو دپاره در باندې الله ورېځ راوسته د خوږو اوبو چینې درته الله پیدا کړی نو دومره ناشکري مو کړه چې بیا هم د سخي عبادت شروع کړو سخي ته هم خدای ووایي په ټولو حیواناتو کې د سخي نه قمقل شی بل نشته هغې ته هم خدای ووایي سامري ته یې ویې راشه اوس موسی علیه السلام هغه سخي ته اور ورته که ویې سوځو وی دا ستاسو خدای دې غوږ ورته کېږي اوس دلی سوځوم خدای څوک سوځولی شي او سامري ته یې خیرې وکړې وی تا خو سازش جوړ کړ که نه سکیم دې جوړ کړ چې دا به خدای وي او دا خلک به زما تابع شي چې و خدا خو سامري الله خدای جوړ کړ خدای خو راله دې راوسته نو ستا دا سوچ و دا دې فکر و زه وی په ټول ژوند کې به ستا دا طریقی چې تا باندې به خارخ لګېدلي او چې څوک هم در پورې ګوته جنګي نو چغې به وی ګوره سازش یې جوړو پروردګار سزا ورکړه که نه ولا یحیق المکر السیئ الا باهله الله سزا ورکړه داسې سزا چې څوک به جنګېدل لامساس ما له ګوتې مه راوړی چې څوک به لکه سامري دا ګورې ګوتې راله راونړی چغې به یې والې جړل به موسی علیه السلام له به راته وی نه تا غلطي کړې ده زه اوس دقه ستا سزا شو تر مرګه پورې نه به دله ښځه ګوتې در وړی شي دا ګوره ډېر ګران ژوند دی الله دې مسلمانو سره دی نه به دله زوی ګوتې در وړی شي نه ډاکټر او نه طبیب او نه دوست او نه یار نو سازش او سکیم چې بل ته جوړی دا د وخت نه یقین راوله په دا خپل زړه کې چې دا سازش مادي مسلمان ته نه دی جوړ کړی دا مې ځان ته جوړ کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې زندگی وه الله ورته خپل تره او خپله چاچي دشمنان کړل ابو لهب او د هغه ښځه ابو لهب به په پیغمبر علیه السلام غزارونه کول خلق به ورته لمسول او د ابو لهب چې کومه ښځه وه د پیغمبر علیه السلام چاچي وه تره ښځه هغې به څه کول هغې به غنې راوړې او پیغمبر علیه السلام ته یې پیلا روپۍ چول اوس د شیطان هم یو حدي که نه غنې به یې راوړلې وی بد زما دا کاروبار شو یو ځل تللی و د مینا په میدان کې زوزان را جمع کړي غنې چې راوړم او نبي علیه السلام ته په دا کوڅه کې واچو چې دې سهار وختي یا غرمه را پاسې و راځي چې دا غنې په دا خپو کې ننوځي دا کوڅه ورته د غنو ډکه کړه غټ ګېډې یې د زوزانو او د غنو تړه او پړې ترې راته وکړه اوس هم که ستاسو خیالي بعضې خلک پن په سر وړي او بعض انسان یې دې شاته راواچي او په دې اوږو باندې پړې راواړئ دلته کې هغه پړې نیولي ځان پسې شاته کړي نو دې د زوزانو هغه پیټ یو سړي ته وایي چې د اوچت که راشه نو یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې هغه پن کېښوله او کلکې تړلې دی او د هغه چې په کومه تیږه د پاسه د زوزانو هغه پن ایښودی دی نو بل طرف ته ورته دا ودرېده او هغه پړې راواغېسته او دلته کې غوټه ورکړه او د لاس کې ونیوه چې زه رسو لګومه چې د زوزانو دا کم پیټ دی دا پن چې دا د شاته راوړو خو چې څنګه یې زور لګاو نو هغه پن د هغه تیږې نه پورې غاړه پرېوت دا چې بل طرف ته و او پن پورې غاړه پرېوت هغه پړې دې مری ته اوې تیزندي شو چې دې څونه زور کو هغه پن به شاته ته هغې کې دې پروردګار څه وویستل مردانه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب فی جیرها حبل من مسد کم پړې چې په دې لاس اودلی و پړې جوړ کړی و چې په دې به زه د زوزانو پیټې راوړم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د پیغمبر علیہ السلام مبارک پوته به دا زوزان او دا غنی چوم. الله پاک هغه پړه چې د پیغمبر علیہ السلام د تکلیف لپاره جوړ کړو هغه د هغې د تېزندې ذریعه وګرځېدله. سکیم او سازش په بالکل نه جوړه وی ورونه وګوره. دا به نه وی چې دا سکیم او سازش په جوړ کړم دی مسلمان ته دی به په چا مړ کړم، د ده مال به په چا برباد کړم، د ده بچي به په چا برباد کړم، د ده عزت به په چا واخلم. دا به بالکل نه کې، دا ډېره خطرناکه ګناه ده. او که ته وی د دې نه څوک خبرېږي نه، چاته څه پته لګي. دا لکه یو سوال راځي، اکثر دا سازشان او سکیمونو والا دقه لوبه کوي، هغې وی دې نه څوک څه خبر شو، نو مې خواشي ته نقصان رسي. دې نه څوک څه خبرېږي، نو قبل ته څوک نه خبرېږي نو الله خو خبرېږي که نه، الله نه کوم ځای پټی. او دا مو وایه چې دې نه څوک نه خبرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د هغه د وینا مطابق درته چې کوم مسلمان د بل مسلمان عیبونه وباسي، هکې عیبونه وباسي، او د بل مسلمان هغه پټ رازونه راښکاره کول غواړي او بل مسلمان ته نقصان رسول غواړي، وایي که دې په خپله کوټه کې په بړستن کې دننه دا کار کوي نو الله به یو وخت داسې راولي چې د ده دا سکیم او دا عیب راښکاره کول به راڅرګند کړي او مخلوق خدا په الله خبر کړي. او قسم دې ډېره مو لیدل ګورئ چې بل مسلمان ته هلکه وایي پته یې نه لګي دا فلانکې چا مړ کړو، وایي هېڅ پته یې ونه لګېدله. ډېر مرګونه داسې وشي که نه پته یې ونه لګي. او څه موده پس میاشت دوه درې څه موده پس پته ولګي خو هلکه فلانکې په دا مرګ کې شریک هلکه دا خو پلانکي کړو. نو بیا زمونږ خلک څه وایي، مړه وایي خبره پټه نه پاتې کېږي، که نن سبا دیوالونه مل وایي، خبره کوم ځای پټه پاتې کېږي، دیوالونه مل وایي. هلکه به دا سوچ نه کوي چې د دې نه خوا نه خبرېږي. او دا سکیم او دا سازش خو د پټ جوړو بالکل به دا نه وی. دا به هلکې وایه چې دا سازش او سکیم جوړوم الله پې خبردار، او دا الله هغه فرشتې چې زما نه ګیر چاپېره ته ودي په دا ښې اوږه او په دا ګس اوږه مې نست دي، هغه پې خبردار. دا پټ نه پاتې کېږي، دا خامخا ښکاره کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر ته لاړ. دا یهودیان ډېر لوی سازشیان دي چې خیبر ته لاړ، د خیبر یهودیانو سازش جوړ کړ. یوې ښځې له څه پیسې میسې ورکړې، وی ته پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه، او چې کم څاروی کمه غوښه ورته پخه کې په هغې کې وله زهر واچوه. دا یو سازش. حضور پاک مبارک سره د ملګرو هغه دعوت ته کېناست، هغه غوښه یې راواغېسته، ملګرو هم خوړه، دوی هم خوړه. لږه غوندې نبي علیه السلام خولې مبارکې ته کړه او فورا یې د خولې نه راوویسته. ملګرو ته یې دا غوښه مه خورئ. هغوی ته یې صاحب ولې وی دې کې زهر دی؟ ښځه یې راوغوښته، وی دې خوا راشه، وی تا په دې غوښه کې زهر اچولي دي؟ وی صاحب تا ته چا الوي؟ وی ما ته دې نوړی الوي چې دا لاس کې مې پرته ده. خو پوه شوه نبي علیه السلام ته خو پته ولګېدله، پوه شوه. ورته وی او صاحب ما پکې زهر اچولي. ښځه پوه شوه چې اوس بغیر د رښتیاو نه کار نه کوي. وی ولې دې پکې اچول؟ وی ما هلکې وی که ته دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو، او که رښتونی پیغمبر یې تا ته ضرر نشي رسول. یو سازش یې جوړ کړه. ګوره حضور پاک مبارکه هغه ښځه بیا مسلمانه شوه، چې مسلمانه شوه نو معافې کړه. اوس به ته وایې چې ښځې خو سازش هم جوړ کړه او تکلیف هم ورته ونه رسېد. نه، یو صحابي د هغې نه شهید شو، د هغه زهرونه. نبي علیه السلام هغه ښځه راوسته، وی ته خو مسلمان یې، لیکن د الله تعالی قانون دی او زما د قرآن حکم دی، تعالی به اوس قصاص در کوم، سزا به در کوم. د هغې صحابي په هغه مرګ کې چې د هغه زهرو د وجې نه وفات شو، هغه ښځه قصاص شو. حضرت یوسف علیه السلام په ټولو وروڼو کې خشته او ښکلې مزیدار خوبصورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معراج ته لاړو، وی هلته مې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو، یوسف علیه السلام مې ولید. د ټولې دنیا د خلکو نیم حسن پروردګار دله ورکړی، دومره خشته د رونو ورسره بغض او حسد پیدا شو. ګوره رونو هم پیدا کېږي، ګوره نو رونو او میندې جدا وي، اکثر د دې مېرمنو رونو خامخا یو بل سره لږ غوندې حسد پیدا کېږي.
سکیم ورته جوړ کړ چې د پلار د یعقوب علیه السلام خو دې بچي سره ډېر محبت او ډېره مینه ده او موږ سره خو هغسې نه کوي او یو خوب هم لیدلی شوی یوسف علیه السلام لیدي و غراض د خوب هم فاش شو وی راشه دا زوی به د مخې نه لرې کړو ګوره عجیبه سکیم یې جوړ کړو بابا مونږ خو زو ښکارم کوو لوبې ټوقې به هم کوو او سیل به موږ ځنګل ته ځو نو که ستا خوښ نو دا یوسف هم موږ له راکړه یعقوب علیه السلام به دا بچې دا نه جدا کړو هر وخت به ورسره وی بچی هسې نه دا ماشوم دی چې ته شرمخې ده نه په دې علاقه کې شرمخان ډېر دي او شرمخې ده نه مات نه کړي نه بابا مونږ بلا رونه یو او ګڼ رونه یو نو مونږ به دومره کمزوري چې ستا دا یو ماشوم بچی به د مونږ نه شرمخ وړي وی ښځه ډېره ښه ده بچی یې وله ورکړه د پلار په مخ کې اوچت که او ښکلې که او یو زوی به د بل نه اخېسته او بل د بل نه او چې د پلار د مخې نه یې خوا کوم څپېړې دې شروع کړې تا سره پلار مینه کوي ها تا لار سره وړي مونږ سره خو هغسې مینه نه کوي چې تا سره کوي به دې برابر کړو او د خوب لیدی چې 11 ستوري او نر او سپومې ما ته په سجده پراته دي وی خو اوس به پته ولګي چې ته به مونږ ته سجدې کوې که مونږ به درته کوو 11 ستوري دا 11 رونو دې کې یو خپل سکر و دا لس یو نو دا دغه و میرني چې بویه ته یو شال کیو په هغې کې یوسف علیه السلام وغورځو داسې کوي اوږده غټ جوور کویانو هغې کې وغورځو او ښکارونه یې کول نو یو شرمخې چې ته راولي وه هغه کې پړې واچو او قمقل سړي چې وي که نه دا چې کم سازشي سړي وی دا عقل سوچ هم په ځای نه د یوسف علیه السلام نه کمیس وویسته او چې د ښکار یې کړی و هغه یې په وینو کې رنګ کړ او هغه کمیس یې یعقوب علیه السلام ته راوړی دا دې شرمخ ستا زوی مات کړی دله م راوسته چې ستا یقین پیدا شي او دا ستا د زوی کمیس او دا ورباندې وینه یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و وی عجیبه هوښیار شرمخ دی چې زما زوی یې ماته و د هغه اندامونه غوښې خوړې او کمیس یې ترې واخیستی دی یقه کې دوی خطا شوي چې کمیس یې نو شلولی روغ کمیس یې راوړو یعنې کمیس وشلوی نو پته به ولګي که نه وی ډېر هوښیار شرمخ دی کمیس یې ترې واخیسته او غوښې وډوکې وله خوړل وی وایه شرمخ ته وی ستا د پاغه ذات قسم چې ته شرمخ پیدا کړی او دې پیغمبر پیدا کړی زما زوی ته دې ولې پنجه اړموله زما زوی دې ولې ماته و شرمخ ورته الله ګویا کوي صاحب د شرمخ به څه مجالي چې یو پیغمبر چې د پیغمبر زوی م وي هغه به شرمخ څنګه مات کړي مونږ پیغمبرانو له ګوتې ور وړی شو پنجه ور وړی شو د پیغمبر زوی ته مونږ غږ کولی شو دا خو زوی راونیولم او پړې راکې واچو تالی راوستم ګوره سازش یې جوړ که الله پکې ناکام کړل هغه یوسف علیه السلام پروردګار یو قافله راله او هغې د کوی نه وویسته برقه یې ښکته کړه چې دې کې به اوبه روځي پکې یوسف علیه السلام راووت او صاحب اغشتو قیمت یې چا سره نو ځکه ډېر خشته خوبصورت او د مصر په بادشاه خرڅ شو او یو وخت داسې راغی چې د مصر کورسۍ یوسف علیه السلام ته حواله شو او په دې علاقه د یعقوب علیه السلام قحط راغی غلې له به خلک مصر ته تلل یوسف علیه السلام له به تل دوی غلې له لاړل غلې راوړه یوسف علیه السلام یې ونه پیژن دوباره چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ورته ځان وښو په خپو ورته پرېوتل صاحب ته زمونږ ورور یې مونږ نه غلطي شوې ده مونږ معافي غواړو سازش او سکیم پټېږي نه ګورئ او که د انسان نه پټ کې د رب العالمین نه نشي پټولی دا به چرته هم نه کې زمونږ د خلکو ګورې دا یو عادت دی څوک په دکان کې څوک په پټي کې څوک په حجره کې څوک په لاره کوڅه کې بالغ ته ډډوالي یو په یو ورچوه بل په بل ورچوه یو تم سکیم جوړو بل تم سکیم جوړو دا غټه ګناه ده خطرناکه ګناه هیڅ چرې به دا نه کې دا ګناه کبیره ده خطرناکه ګناه ده او که چرته ستا په دې سکیم او سازش کې د بل مسلمان مال برباد شو د هغه مرګ پکې راغی دا به نه وی چې مرګ ما نه دی کړی هغه د مړي ګناه ګورې ستا وشوه د قتل ګناه کې به شریک شي هېڅ پته نه دی د هغه مال ته نقصان د هغه عزت ته نقصان د هغه ورور ته د هغه بچي ته د هغه قوم ته هغه وبال کې ته شریک شوې مونږ خلک دا سوچ کوو چې دا ډس چا وکړو دا بس قاتل دی نه دی کې چې چا ورسره تعاون کړی چا پکې شیطانت کړی چا سکیم او سازش کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې د بل سړي په مرګ کې په دوه ټکو څوک شریک شي د قیامت پر ورځ به په تندي ولې لیکلي چې د الله د رحمت نه مایوسه دی الله دې مسعود
نو سکیم او سازش گناہ کبیره ده، غټه گناہ کبیره ده، د دې نه مکمل ځان ساتي. او که په دې پوه شو چې یو سړی د بل مسلمان خلاف داسې خبره کوي چې د هغه عزت ته په نقصان رسی، د هغه مال ته په نقصان رسی، یا د هغه ژوند ته په نقصان رسی، د مسلمان ته نصیحت وکړه. دا ګورو خدا یو کس تپوس کوي چې سپړې په مانځه کې د امام نه مخکې رکوع کی او یا سجده کی، نو وی په دې باندې مونځ خرابېږي او داسې ماتېږي. مسله دا چې د کچا د امام نه مخکې رکوع لاړ یا د امام نه مخکې سجدې لاړ، دا ګناه ده، دا ناجایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کوم انسان چې د امام نه مخکې رکوع لدی سجدې لدی او یا د رکوع سجدې نه د امام نه مخکې پاسي، ویره دا سټوکې د شیطان په لاس کې دی، شیطان مخکې بوزي او رستې بوزي، دا سخته ګناه ده او دا ناجایز دی. د دې داسې طریقه باندې د امام نه مخکې رکوع یا سجدې لاړ چې امام سره په دې رکن کې شریک نشو، لکه چې دې رکوع لاړو او بیا امام رکوع لږه دې سر پورته کی، امام سره په رکن کې په رکوع سجده کې شرکت را نه غي، نو بیا په مول ارونه شو. او کنه دې مخکې د امام نه رکوع لاړ او بیا د امام ورپسې لاړ، خو په رکوع کې امام سره شرکت راغی یا په سجده کې امام سره شرکت راغی، نو مول مکروه دی او داس په نه ماتېږي. او داس الا ماتېږي چې سړی په مانځه کې قهقهو کی، دا هغه مونځ چې رکوع سجدې والا مونځ دی، یعنی هغه आवाज والا خندا په مانځه کې وکړي، نو د مونځ مات شو، داسې مات شو، بیا دوباره اودس وکړي. دا بل مرګري تپوس کوي چې مونږه جمعات دیوال کچه دی او اوس دیوال د جمعات پخو او قبله طرف ته لار ده، نو آیا که مونږ محراب خو لار طرف ته جوړولی نشو، نو که محراب مونږ د جمعات نه بار جوړو خو د جمعات دیوال بدن نه کوو، نو آیا مونږ محراب د جمعات نه بار جوړ کړو چې لار تنګ نشي او دیوال د جمعات دن نه کړو او لار ته ځای پرېږدو، دا جایز دی که ناجایز؟ دا ناجایز دی. د جمعات حصہ چې د جمعات دپاره وقف شوې ده د بل مقصد دپاره استعمالول، دا ناجایز دی او ګناه ده. محراب که خامخا لازم نه ده چې د دیوال نه دی باري، بعضې جمعاتونو کې داسې محرابونه جوړېږي چې هغه په دیوال کې دن نه وي. محراب صرف دیم فایده ده چې د دیوال نه بار راشي، نو د یو سب بچت پکې راشي، او دیم فایده ده چې د امام د مانځه ځای مختص او معلوم وي. نو لازم نه ده چې محراب د خامخا دیوال نه بار راشي، خو د جمعات حصہ دا وقف کول لارې ته دا ښه خبره نه ده. دا بل مرګري تپوس کوي چې بعضې ښځې هغه زبان دراز وي، جبیر وخه ریستی او ټول کور دې په اور کې ولاړي، دا سخته ګناه ده. زنانه به په خپل کور کې د خپل خاوند سره تیزی نه کوي، نه به پې غصې کوي، نه به اواز راوباسي. دارنګې زنانه په اسخر باندې یا په خواښې باندې اواز رستل او غصې کول، دا ناجایز دی، دا ګناه ده او زبان درازي به نه کوي. ښه اخلاق ښه شی دی، د سړو دپاره د ښځو دپاره ګزاره دې کوي. بچو سره بد اخلاقي نه پکار، د بچو سره په داسې طریقه باندې وخت تېرول پکار چې کنځل پکې دي. بعضې زنانه کنځل ډېر زیات کوي، نو بچي هم هغه چل زده کړي، بیا بچي هم هغسې کنځل کوي. د زنانو بعضې خویونه داسې دي چې خیرې ډېرې زیاتې کوي، نو چې دا خیرو کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي بعضې وختونه د خیرو د قبولیت وي، نو دا خو په جذباتو کې وي، بچی ته خیر وي، کې مال ته خیر وي، کې خاوند ته خیر وي، او بیا د هغې نه وروستو سوچ یې وروستو را چې وي دا مې څه وکړل، نو بعضې وخت کې خیره الله قبوله کړي او انسان پرې ستومانوي، نو خیره پخ انسان د الله تعالی بدي شي او دا ښه خبره نه ده. دا بله مسله ده چې یو سړی په داسې وخت کې راغی چې امام په خطبه د آیا دی به سنت کوي که به نه کوي، نو خطبه هغې ته ویلي چې د دویم بانګ نه پس امام شروع کوي. نو که یو سړی په داسې ټیم کې راغی چې د خطبې اذان شروع دی، الله اکبر، دغې نه پس به دې سنت نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی، اگر چې د نور علماء ائمو پکې لږ اختلاف شته، خو د هغې مسلک دا دی چې د اذان د خطبې نه پس به دې سنت نه کوي، دا سنت تر باندې نه پس وکړي. البته که امام تقریر کوي، نو هغه د تقریر دوران کې د سنت کولی شي که نه شي کولی، نو هغې کې خو سنت جایز دي که کوي، ځکه تقریر خطبه نه ده، هغه مسنونه خطبه د اذان نه پس شروع کېږي. خو بهر کې بیا هم په دې تقریر کې چې دې سنت کوي، نو د هغه اواز اوري، نو لکه هغه تشویش پیدا کېږي.
یا دا چې دې مثلا د بعضې پکې آیاتونه د قرآن حکیم ووایي هغې ته چپ کېدل پکار دي. نو بهتره خبره داره چې په وخت سړی منزله ځي او اذان د لومبي اذان پسې زوال پسې فورا خپل سنت کوي، ثواب هم کېږي ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د بانک پسې فوري لاړ لومبي بانک پسې یعنی په وخت لاړ زوال پسې هغه الله ډېر لوی اجر ورکوي، په حدیثو کې ډېر لوی ثواب دی. دویمه مسله د مرګري دا تپوس کړی دی چې د سحر سنت داسې وخت کې سړی جمعات ته راغی چې امام په جمع باندې ولاړ دی په فرضو، نو دی به سنت کوي که به نه کوي. نو دی کې زمونږ مسلک کې دوه قول دي، خو راجح قول دا دی چې که امام د دویم رکعت رکوع ته سره رکوع لاندې کولی شي دی دې دا خپل ګمان دی چې دا سنت کوم امام په دویم رکعت کې رکوع سره لاندې کولی شم نو بیا دې سنت وکړي، او که دا غالب ګمان و چې نه که دا مونځ کومه دا سنت او امام په دویم رکعت کې رکوع سره نشم لاندې کولی بیا دې سنت پرېږدي. خو که دې سنت کوي هم په دې جومات کې په دې خیال چې امام څه په دویم رکعت رکوع کې لاندې کولی شم دا ځای کې به سنت کوي چې د امام اواز نه اوري، لکه امام کوټه کې دې بار سنت وکړي یا امام بار مونځ کې دې په کوټه کې یا لوی جومات یو طرف ته دی وکړي. که دا ځای کې دې ودرېږي چې سب سره نږدې دی او د امام قرائت دی اوري بیا دې بالکل سنت نه کوي، بیا دې پرېږدي، لکه چې بیا قرائت اورېدل په ده باندې واجب کېږي دې باغې ته خامخا غوږېږدي. ښه دا سنت د سهار کې پاتې شي بیا به څه کوي؟ نو دې کې زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی او هغه مفتی به راجح قول دی چې د سحر د نور خطو نه پس را سنت پې وکړي، نور وخېږي هغې نه پس سنت وکړي. مرګري دا تپوس کوي چې د مازدیګر مونځ یو سړي وکړ د دا خیالو چې جمع شوې ده او د مونځ وکړ فرض یې وکړل، اوس امام سره د جمع نه وشو امام راغی یې به څه کوي؟ نو د خو خپل فرض کړي او د مازدیګر د فرضو نه پس نفل جایز نه دي، نو دې بس امام سره شرکت نه کوي. او د ماښام متعلق علما لیکي چې د امام که د مخکې فرض کړو بیا امام یې را لاندې کړ امام سره ځکه شرکت نه کوي چې 3 رکعاته نفل نشته، دی خو چې امام سره نفل کوي خو 3 رکعاتو نیت پکوي 3 رکعاته نفل نشته. بعضې یو قول د علماو پکې شته چې امام سره د نفل نیت وکړي خو چې کم وخت کې امام سلام وګرځي پاس یو رکعت یې وکړي نو دا به 4 رکعاته شي. خو دا قول مرجوح دی، ښه دا ده چې د مازدیګر او د سحر او د ماښام د 3 واړو منځونو کې که د مونځ کړو امام سره شرکت یې نه کوي، او که ماسپښین او د ماسخوتن د فرض کړي او بیا امام را لاندې کړ امام سره د نفلو نیت یې وتړي الله به د نفلو اجر او ثواب ونه ورکړي. دا بل مرګري په ذهن کې دا سوال دی چې یو سړی جنازه تیاری نو تیمم وکي او جنازه کې شریک شي. زمونږ په وطن کې دا عام رواج دی او غلط رواج دی، خلک مقبرې ته لاړ شي هلته ډډې لګولي ګپ شپې لګوي او چې کوم وخت جنازه راشي نو بس په قبر یا په کاڼي باندې ډبار شروع کړو تیمم ووایي. دا مسله غلطه ده، دا ناجایز ده چې د سره وخت د اودس وو نو اودس وکړي چې اوبوي او دس پکې وخت سره شته او دس پکې. تیمم د هغه چا لپاره فقهاو لیکلي دي چې جنازه د تیمم وکي چې داسې وخت حاضر شو د پته نه او د جنازې ته حاضر شو ناګهاني جنازه ولیدله کړي اوس او دس کې جنازه تیریږي جنازه موست کېږي د جنازې خو بل بدل شته نه نو دغه وخت دی فورا تیمم چې د جنازه ترې نه لاړه نشي. اوس چې د مخکې د پته چې په سلو به جنازه او دې ناسته او ډډې والي د اودس نه کړو جنازه حاضر شي بیا فورا تیمم ډبار شروع کی دا خو ناجایز ده. زموږ پښتانه نه وایي چې وبوي نو تیمم ته حاجت نشته، نو دا خو دا خو پښتنو مسله ده، خبره ده خو خبره د شریعت مطابق ده. د سره ټیم او د اودس کړو بیا به مقبره کې د انتظار کړو. ښه او که د جمعې مانځ کې یو سړی داسې وخت کې راغی یا د جمعې مانځل یو سړی داسې وخت کې راغی چې د اودس نشته او دلته چې جمعې مونځ کېږي نو دی په تیمم د جمعې مونځ نه کوي، ځکه د جمعې مونځ بدل شته چې هغه د ماسپښین مونځ دی. په جمعې مونځ ته تیمم دی نه کوي په اودس یې وکړي که امام سره جمعې مونځ را لاندې کړي خو ډېره خلک را لاندې نه کړي ماسپښین مونځ وکړي. او که د اختر مونځ دی د اختر نه مونځ هم بدل نشته نو که دا ټایم کې دی راغی چې دی اودس کې نو مونځ دی د اختر ختمېده چې نو امام فارغېده نو دی بیا خیر په تیمم د اختر مونځ وکړي. د جنازې د مونځ او د اختر د مونځ چونکې بدل نشته نو که د اودس کوو دا دواړه مونځونه تتل نو دی اودس وکړي نو تیمم دی وایي او د جمعې مونځ داسې نه د هغې بدل شته د هغې په ځای که جمعې مونځ لاړ ماسپښین مونځ دی وکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين زمون واستاسو دا خواره و دا عرص قبول و منظور کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.